حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر هم او بادشاہ هم. پیغمبری هم د کمال پیغمبری و لکه ډېرې غټې معجزې رب العالمین ورکړی دی، لکه د مارغانو خبرې کول، د پیریانو دیوانو نه کار اخیستل او تخت په هوا ګرځېدل، دا ټول د سلیمان علیه السلام معجزې وې. او ورونو معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه الله داسې کار راښکاره کي چې د عقل نه خلافي، عقل یې نه مني. که د یو نیک انسان نه داسې کار ښکاره شي چې هغه د عقل نه باري، عقل یې نه مني، هغې ته کرامت وایي. دا د دې نیک انسان یو عزت دی د الله له طرف نه. او که د پیغمبر نه داسې کار ښکاره شي چې د عقل نه باري، عقل یې نه مني، هغې ته معجزه وایي. او معجزه ځکه ورته وایي اعجاز عاجز کول. عربی کې ټول مخلوق او ټول انسانان د دې د مثل نه، د دې په شان کار کولو نه عاجزه دي. ټول خلک یې عاجزه کړل، د دې څوک مثل نشي جوړولی. داسې عظیمه بادشاهي چې بادشاهي هم د هغه په شان د بل چا نه ده تېره، ځکه ټوله دنیا باندې حکومت و. هغه زمانه کې چې څومره ملکونه او څومره انسانانو په ټولو د هغه حکومت و. یو ځل بیبیانې هم ګڼې پیغمبر له الله ډېر طاقت ورکړي. حدیث پاک کې راځي چې د یو پیغمبر طاقت دا د سلو جنتیانو عمره دی، د سلو جنتیانو عمره. او د یو جنتي طاقت د دنیا د 40 ځوانانو عمره دی. د پیغمبر طاقت تقریبا دومره دی لکه 4,000 سړي کې وي، د 4,000 سړو برابر د پیغمبر طاقت دی. نو سلیمان علیه السلام هم پیغمبر و، ګڼې بیبیانې وې، الله قوت او طاقت ورکړی او مجاهد و. زبردست جهاد به کو او د جهاد دپاره اسونه، اوښان، اتیان هغه زمانه کې چې کوم لښکر و او ورسره و. پیریان او دیوان کې د چا تابع وي هغه ته بیا بل څه شی دی. ورسره ډېر سخیم و، مجاهد هم دی او سخیم دی. په کومه علاقه کې به ته د سره څومره لښکر به و، د هغې ټول لښکر د خوراک او د څښاک انتظام، دا خو هسې هم د حکومت په ذمه وي، خو ده به د میلمستې انتظام کوو. عامه ډوډۍ دارونه به یې پرې نه خوړل، لکه د میلمستې انتظام. او په وطن او علاقه کې چې څومره خلک مسکینان او فقیران به د هغې دپاره د بیت المال نه مستقل راشن به تقسیمېده. دا څوک نشي ثابتولی چې د سلیمان علیه السلام په بادشاه کې یو سړی د اوږي یا د ناري، یا د بربنډي یا د کورني، دې ته بادشاهي وایي. پیغمبري او بادشاهي دواړه د کمال. یو ځل یې ماسپوتن قسم وخوړه. انسان دې بیا هم کله کله خطا شي، وی زما دا 100 بیبیانې دي، دې ټولو ته به زه راتلل کومه او الله ذوالجلال به د یوې شپې نه زما د دې 100 ښځو نه 100 بچي پیدا کوي، 100 زامن، بچي نه 100 زامن. او چې دا 100 زامن زما پیدا کړي، دا ټول به د الله په لار کې مجاهدین. انشاءالله یې هیر شو. دی ونه وی چې انشاءالله زه به دا کار کوم او زه به د 100 بیبیانو له راځم، انشاءالله لپه دی ونه وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري شریف حدیث دی، همغسې وکړه، په هغه شپه هغه 100 بیبیانو ته راغی، لیکن یوه بیبي هم د ده په ارمان باندې پوره نه شوه. صرف د یوې بیبي نه یو بچی پیدا شو، هغه هم نامکمل نیمګړی. دی په تخت شاهي باندې ناست و او هغه دایي ولره ګوټې غوندې نیمګړی په ټوکره کې بند د غوښې یو ګوټې راوړه. سید دا ستا د هغه یوې بیبي نه بچی پیدا شو، دا نامکمل. دا قرآن حکیم کې چې راځي که نه، ولقد فتنا څنګه د سلیمان والقینا علی کرسیه جسدا، مونږ ورته په کرسۍ د پاسه هغه وجود ورواچو، هغه دا شی دی. هغه دایي ولا هغه نامکمل بچی راوړی، دا یې د هغه یو بیبي نه پیدا شو، دا هم نیمګړی دی، مل تشه غوښه ده. بعضې خلک ورونو دلته کې ډېرې بېځایه غلطې قصې کړي دي. بعضې دا ضعیف او باطلې خبرې بعضې تفسیرونو کې هم شته چې د سلیمان علیه السلام سره ګوته وه او هغه ګوتې په ذریعې بادشاهي کوله او هغه ګوته ته بیا پیری یوړله او هغه دریاب کې پرېوته او په کور کې یو ښځه وه، هغې د بوتانو عبادت کول، تصویرونه، دا ټولې غلطې خبرې دي.
دا په پیغمبر الزام دی د پیغمبر په کور کې د بوتان عبادت کېدل او بیا پیغمبر جادوګر نه کې د جادو په ذریعہ باندې حکومت کوي دا غلط خبرې دي اصل دا یو ازمایشو چې د قسم وکړه چې زه به سلو بیبیانو ته راتلل کوم او د هر یوې نه به یو مجاهد بچی پیدا کېږي شاهسوار مجاهد الله لار کې جهاد بکې انشاءالله یې هیر شو الله هغه ټولې خبرې وتاتې هغه هېڅ ونه کړي د هغې یوې ښځې نیمګړې بچې پیدا شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاري شریف کې حدیث وی که انشاءالله یې ویلې وې د دې سلو ښځو به سل بچي شوي وو او سین کې دوی هر یو به د الله په لار کې عظیم مجاهد و شاهسوار مجاهد بو انشاءالله یې روز د دې مسله دا ده چې کوم یو کار سړی د راتلونکي زمانې د مستقبل سره تړي انشاءالله دې ورسره وي دا مسله ده لکه مثلا یو کور جوړی نو انشاءالله زه به کور جوړو ډیوټی له ځې چېرته ځې یاره زه دغه ته ځمه سار له به که خیر زه خپل ډیوټی له ځم انشاءالله څه معنا که د الله خوښه شي نو که د الله خوښه شي دا کار کېږي که د الله خوښه نه شي خو نه کېږي د نبي علیه السلام نه یو انسان راغی یو سړی او د یو شي تپوس یې ترې وکړو د پیغمبر علیه السلام مبارک هم انشاءالله هیر شو چې هیر شو وحی بنده شوه بعضې ښځو پراپیګنډې کولې بعضې مشرکانو د نبی علیه السلام متعلق پراپیګنډې شروع کړې یو ښځه به مشرکه په مکه مکرمه کې هغې وی دله خو هغه خپل شیطان ورته نه لي عیاذا بالله جبریل علیه السلام ته دا غلط نسبت کو 15 ورځې پس حضرت جبریل علیه السلام راغی 15 ورځې وحی بنده وه دا آیت نازل شو ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله یو کار کې چې سبا به کوم انشاءالله ورسره خامخا وایه انشاءالله که ورسره ونه وایې داسې مه کوه بیا نو نبي علیه السلام مبارک په خپله انشاءالله هیر شو 15 ورځې وحی بنده و 15 ورځې پس حضرت جبریل علیه السلام راغی نو د دین مسله رونو دا ده چې کوم کار کې او د راتلونکي زمانې اراده دي چې دا کار به زه کوم نو دا به ورته وایې که د الله خوښه شي که پښتو کې درځي داسې وایې که د الله خوښه او د الله رضی او که عربی کې وی نو انشاءالله معنا څه به چرت شاء الله د الله خوښه وه نو ډېره ښه خبره ده بغیر د الله د خوښې نه څوک کار کوم دی پولیس د چا نه چاته نظر ولګي نظر د خله نه دی او ته پوه شو چې زما نه خو د دې سړي نه له ښه شو او زما دا نظر ورته لګي دته څه نقصان پیښیږي نو وایي ما شاء الله کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا وایا او که په عربی کې نه درځي په پښتو کې وایا الله چې څوک غواړي کېږي او چې څو نه غواړي نه کېږي دا خو هر سړی ویلی شي که نه الله چې څوک غواړي کېږي چې څو نه غواړي هغه نه کېږي لا حول ولا قوة الا بالله دا ورسره ووایه نو ستا هغه بد نظر به هغه ته نه دی نو ګوره هر څیز کې د الله خوښه شامله که رب العالمین به د امداد وکړي نو حضرت سلیمان علیه السلام انشاءالله نوی هوی نوی نبی علیه السلام فرمایی چې شی اسې لاړ یعنی بچو هغه لط سلو ښځو بچي راونړل کې وی نوی سلو واړو به زامن راوړی او هر یو به د الله په لار کې مجاهد دا د جهاد ته راده شوق و په دې ستوت چې زما د مسل الکان پیدا شي او مجاهدین به یې رونو اسونه یې ساتلي سار او مازدیګر به په اسونو باندې لاس راښ که لکه اس باندې سړی په دې شال لاس راکاږي په دې سټ ولا لاس راکاږي خوشحالي ورته هغه زمانه کې خو اس داتیو لکه دې زمانه کې چې توپ او ټینک څنګه شعر یو ځل د مازدیګر نه پس دا اسونو چې کم مشر و هغه ته وایي دا ټول جنګي چې کم اسونه یې دا را مخامخ کا لږ زه معاینه کوم لکه یو کمانډر ان چیف یا یو بادشاه راشي هغه د هغه خپل فوج د هغه ګوري هغه پرې ته هغه قصې پسې هغه تماشه کوي دارنګې دوی دا خپل زما چې کوم راسونه دي چا سوارات دي را مخکې کې لږ اندازه دو ځکه عمر او ژوند یې ټول په جهاد فی سبیل الله کې تېر شو اسونه یې را مخامخ کړل دل یې ډېر زیات خوند ورکړ کله یو اس باندې لاس را کله بل باندې او اسونو مختلف قسمونه دي خبره دې ته ورسېدله چې نور په پرېوتو شو نور پریوزي حتی توارت بالحجاب نور بس تقریبا پریوزي اوف او خدای دا مې سوکړل دا خو د مازدیګر مونځ رانه لاړ نور قریب دی چې پریوزي اوس دې وخت کې چې دا اودس کوم مونځ کوم خو نور به پریوتي د اسونو د برکته دوه کاره وکړل
یو په الله ته سوال کو چې یا الله دا انور له غوندې ودروه چې دا خپل منځ وکړم ټیک ته غلطي زما شوې ده او ما د الله په لار کې د اسونو تماشه کوله د هغې معاینه مې کوله نو خدایه ما نه دا کار وشو دا انور راته ودروه نو یو روایت کې راځي چې رب العالمین یې دا سوال قبول کړ نور یې ورته په انتظار که ادره د د خپلو ملګرو سره مونځ وکړ د هغې نه پس د دې ستونو د وجې د ما نه دا مونځ پاتې شو قرآن حکیم کې الله فرمایي فطفقه مسحا بالیمین والعناق داسې دی که نه شروع یې پرې وکړله وی را دې خوا کې اسونه ټول ذبحه کړل حلالې کړل زر اسونه په یو وخت قربان کړل حلالې کړل اسونه اوس هم زمونږ په د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې او دا مکروه تنزیهي د غوښه خوړل راجح قول دا دی یو کې مکروه تحریمي راځي یعنی بهتره ده چې تړی یې وخوري او شافعي صاحب او مالک صاحب او د احمد ابن حنبل مذهب دا دی چې دا غوښه پاکه ده حلاله ده ابو یې خوري او د هغې شریعت کې هم خوړل جایز زرتونه یو وخت کې قربان کړل او ذبح یې کړل حلالې کړل ولې د دې د وجې نه ما نه مونځ پاتې شو اوبه کې څوک داسې وته د دوکاندار د لاسه د دوکاندارۍ د وجې نه مونځ پاتې کي دې به د هغه لږ وقه ګټه د الله په لار کې خیرات کي وال نه پیدا کي زمیندار نه د خپل ګور او د خپل زمیندارۍ د وجې د ماقام بیا د ماسپښین مونځ لاړ کي دې به داسې وکړي ورېږه یو ګېډی ګني خیراتي ورکوم ځکه په دې د ما نه مونځ لاړ یو دلی لوګان خیراتي ورکوم ځکه د ما نه پې مونځ لاړ داسې که چا وکړل بیا به تې مونځ نه ځي نه اکثر مونځ د هېڅ اهمیت نه ورکوو خلک خپل کاروبار کوي ماسخوتن چې پارس کې وي دا مونځ به ټول په یو ځای دا ډېره خطرناکه ګناه درونو نو دومره سخي دي چې هغه ټول ذبح کړل او خلکو ته وی ځای خیراتي غوښې کې څومره وړی نه وړی یو ځل یې د الله نه سوال وکړو بادشاهي هم درنه ده او پیغمبري هم درنه ده وی الله تو خو بندوبست کې را دی ټول مخلوق او ما له دې هم ډېر لوی طاقت را کړی دی ځکه تېره جمعه مې ویلي چې سوال یې ته کړی رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي خدای داسې بادشاهي راکړه چې تر قیامته پورې بل څوک داسې بادشاهي ونه کړی شي او الله ولا هغه سوال قبول کړی نو غله ډېره وه پیریانو دیوانو به خدمت کو او خوراکونه میوې ډېرې وي وی زه دعوت کوم ټولو څیزونو له ډوډۍ ورکوم الله وی موږ په دا کار نه شي کولی وی الله ته اجازت راکړ ستا اجازت غواړم وی ښه ده تر مې کې اجازت غنمان او چې په هغه زمانه کې څومره غله ده خو چې په پیریانو یې کار کو هغه یې وکرل او د دنیا خوراکونه هر څه یې راجمع کړل او د دریاب په غاړه یې د ډوډۍ انتظام برابر کړ باد یې تابع و ما تېره جمعه کې درته ویلي و هوا یې پکې چالو کړه چې تاسو په دې لګئ چې دا خوراک ستا نه شي پیریان دیوان یې مقرر کړ چې دې ته څوک څه نقصان ونه رسوي پخني لګیا پخلی کېږي د کبانو خپل خوراک تیارېږي او د مارغانو خپل تیارېږي د انسانانو خپل تیارېږي د پیریانو خپل خوراک د هر چا خپل خوراک تیارېږي لګیا دی او ما تېره جمعه درته پوره تفصیل ویلی دی چې مارغانو په ژبو دې پوهېده او د په خبره هغوی پوهېدل هغې سره به هم خبرې کولې چې هر څه تیار شو الله نه مشوره واغشته ځکه پیغمبر پار کار کې د رب العالمین سره مشوره کوي وی الله کو ډوډۍ شروع کوم په د کم مخلوق نه مخکې شروع کوم وی سلیمان ستا خوښه چې چا نه شروع کې وی د کبانو نه مخکې شروع دا خیال و چې دا کبانو ته به زه اواز وکړم ټول به د دریاب دې غاړې ته راغونډ شي او داسې یو لسل بوجۍ به ور وغورځوم نو کب به څومره خوراک کوي یو کب چې پنځه شپږ دانې غنم وخوري نو پرې مړي یا یو چټاکی غوښه چې وخوري نو زه پرې موړ شي زیات نه زیات نیم کیلو غوښه چې وخوري نو مضبوط کب پرې مړېږي نه ما د هغې انتظام کړی دی او د یوې ورځې د ډوډۍ بندوبست میلمستیا د یو وخت نه ده د پوره ورځې میلمستیا ده لا ولې وی د کال میلمستیا کوم وي دا خو بلکل نشي کولی وی د میاشت کوم وي دا هم نشي کولی وی ښه ده یو ورځې به وکړم وی دا هم نشي کولی دی تمنا وه وی د یو وخت خو به وکړم وی ښه ده د ورځې نه وخت راله خبره نو وی زه ټیک شوه اعلان وکړه ستا اواز به زه د دریاب د ټولو کبانو ته او د حیواناتو ته ورسوم په دریاب کې په لکو نه په اربهاو حیوانات دي او مختلف قسمونه دي څوک د انسان په شکل او څوک د بل شي په شکل څوک د بل شي په شکل مختلف قسمونه دي اواز یې وکړه ټول راجمع شو وی تاسو زما نن میلمانه خوراک به زه در کوم زه به د دریاب دې غاړې ته در غورځوم او تاسو په ټیل ټال نه کوئ ټول به خورئ د ټولو خوراک به رسي
دا نه چې څوک به پاتې کېږي. لکه اوس هم بعضې خلک اعلان کوي که نه هلکه خدای موخه ګڼه ده خو ګزاره کوی ټول به وپرئ خو څوک مخکې څوک وروستو. ډېره ښه یو کپ خوله راوچته کړه. چې راوچته یې کړه نو یوه جام یې د هغه غلې چې هغه په څو میله کې هغه انتظامات یې کړي یو طرف ته کېښوده او بله جام یې بل طرف ته کېښوده. خو چې شی یې راغونډ کړ سکنجه راغونډه شوه چې څومره خوراک و ټول په یوه نوړی د هغه کپ ګېډې ته ورسېد. دقسې حق ځک پاتې شو چې کاکا دا څه چې څه وه خو د یو خوړل دا نور کبان به څه خوري دا نور خلک به څه خوري نو سړی خفه شي له غوندې که نه ویه خو هر څه تا خلاص کړل کپ ته وایي. اوس په خبرو د حیواناتو خو پوهېږي قرآن حکیم کې راځي تېره جمعه مې درته ویلو هر څه خو تا خلاص کړل تا دې نورو ته رسته پرېښودل هر څه دې وخوړل. کب ورته وي میلمه ته څوک داسې رنجه قب کړي له کلاماتو کې دې وکړل زه خو تا نن میلمه کړی یم. بس دی پوه شو وی روزانه ماله الله دون ولی دومره راکوي لکه دا چې څونه مې ستا ده وخوړم دون ولی نو نن چې ستا میلمه شوم د الله نه دې زه پتې کوه هغې ته نو یوه دې راکړه او یوه مې پاتې شوه اوږې به ګرځو اوږې به ګرځو. رونو داسې ده که نه ده رزق څوک ورکوي الله ذوالجلال ورکوي. قسم دی چې رزق مونږ خلک وایو که غلا مې ونه کړه د لوږې به مړ کړم که ډاکه مې ونه کړه د لوږې که رشوت مې وانه غي بچي به مې څه خوري او الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. د دې ټولو د رزق او د روزۍ ذمهداري د رب العالمین. په دریاب کې څومره حیوانات د ټولو روزي نه پټي شته او نه کاروبار شته او نه څه ډیوټي شته او نه ځمکې شته او نه دوکاندارۍ شته او نه چېرته منډۍ شته او نه سبزي منډۍ او ټولو له الله رزق ورکوي. ته وایې خو دومره رزق به د کومې خوري لا خپل بچي به خوري لا بچي لویږي څنګه دا دومره کبان پکې د کم ځای نه راځي. مضبوط حیوانات په دا ځمکه کې دن نه وګوره داسې حیوانات چې هغه د ځمکې سر کم نه روځي چینجي او داسې ځمکه کې دن نه لویږي. چا له الله په لرګي کې رزق مقرر کړی دی چا له الله په کاڼي مقرر کړی دی چا له الله په اوبو کې چا له الله په وچه رزق مقرر کړی دی څوک په هوا دوځي خو روزي رسان الله دې ټولو له رب العالمین رزق ورکوي. بس الله زما توبه ده پاس ما ته پته ولګېده چې بغیر ستانه د مخلوق روزي او رزق بل څوک نشي پوره کول. یو ځل په لاره روان دی مکې مکرمې ته ځي ځکه ما بل جمعه درته ویلي چې بیت المقدس یې جوړ کړ ډېر مزېداره والا مکې مکرمې ته روان دی بیت الله ته په دې علاقه چکر لګی هوا تخت اوچت کړی دی راغې د مدینې منورې په علاقه هلته یې دمه وکړه او خپلو ملګرو ته نشاندهي وکړه چې دا یو پاکه ځمکه ده او نبی آخر الزمان به دلته هجرت ته راځي. بیت الله ته راغی د بیت الله طواف یې وکړو او بیا د یمن د ترحد سره یو ځای کې دمه شو. تا ورته به یاد وي ما تېره جمعه ویلي وو چې شپږ لکه خلک به ورسره یو ځای ګرځېدل داسې نو لکه زمونږ د خلکو جهاز کې 5-5.5 خلک پرې راځي او کار به یې د دیوانو مارغانو نه اخېسته هدهد یې ساتلی و. هدهد مولا جرګک ته وایي د اوږد غوندې شی مولا جرګک دل الله یو صفت ورکړی مارغانو الله صفتونه ورکړي. یو خو ده به د چیټي رسان کار کوډاګي یو ځای نه بل ځای ته به یې خط زېږه دله به یې ورکړه مخلوق کې به یې ونیوه به یې ورسو نشانه را د ډېره برابر. دویم د اوبو د معلومات کار به یې ته اخېسته چې ته وګوره اوبه کوم ځای دي کوم ځای نشته نو چې یو ځای ته به دې لاړه هغه به وایي چې دلته اوبه شته نږدې دي دلته لرې دي نو بیا به یې پیریانو دیوانو باندې هغه ځای که نه اوبه به یې ته رسېدې. الله حیواناتو له پوره طاقتونه ورکړي. اوس دا مولا جرګک دا کار دی اوبه معلوموي. حضرت ابن عباس رضی الله عنه یو سړي تپوس وکړ. ابن عباس صحابي د نبي علیه السلام د تره زوی وی دا هدهد مولا جرګک کې دا کمال دی چې دی اوبه معلوموي وی او وی څومره لاندې وي په میلونو لاندې معلوموي چې دلته دونه اوبه دي دلته دومره لاندې دي او دلته دومره اوچت دي دا پته ورته لګي وی ښه نو چې دې دونه معلومات پولی شي نو چې دا ماشومان ورته لټ کېږي او په لب کې ورته دانه کېښوده نو په میل کې لاندې اوبه معلوموي او په هغه لب کې هغه دانه نه او هغه دانې له لاندې دي نه کې دانې له لاندې لک دی که ټونګه پې وام نه هلک را باندې راوړي او نیسي مې خشته جواب ابن عباس صاحب وله ورکړ. هغه ورته وایي اذا جاء القدر ذهب اللب وعمي البصر وی چې تقدیر کله راشي که نه نو عقل هم ختم شي سترګې مړندې شي. اذا جاء القدر ذهب اللب
د انسان عقل لار شي ختم شي وعمي البصر سترګې لندې شي په لاره به روانې خلته فتره چې دا سړک دی ورېږه یو په بل خوا به وګورم که نه چې څه شته که نه لیکن دماغ یې کار نه کوي نه یې غول کې ګاډي وایي مړ شي په یو پوهېږي لاندې وغورځېږي د کوټې نه پرېوت سو په خوښه دا کار نه کوي دماغ کار کوي چې تقدیر راشي یو ځای کې دمه وکړه مولا جرګک به مخکې دیږي چې کوم ځای کې به دمه کولو وګورو به شته که نشته هغه او راغی وی حضرت دلته کې ډېره زیاته اوبه ده او ډېره نږدې ده دلته دمه وکړي هغه ځای کې پړاو واچو خیمې ښکته شوې مولا جرګک لږ کې سوچ کړی دی چې زه لا چې زه به هم یو چکر ولګو لکه چې دوی تر څو خیمې ښخوي او بیا دمه کوي او د اوبو ضرورت راځي ما خو ویلې نه چې اوبه شته زه به هغې پورې راغلی قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي دې لار کې ته داسې بره یو پرواز و دا د یمن د سرحد سره نږدې علاقه ده چې پرواز یې وکړه یو بل ملا جرګک به د هغې علاقې په مخه ورغی هغه سره یې خپلې خبرې اترې وکړې څه کې ته ده کمې وایي زه خو د شام یم او سلیمان علیه السلام سره ګرځم هغه سره راغلی وایي ته له کوم ځای وایي زه د یمن د علاقې د سبا وایي دلته دغه شته څه آبادي شته او دلته خو یو ډېره زبردست آبادي ده یو ښځه ده او د هغې نوم بلقیس دی او هغه د هغه خلقو مشره ده او د هغې لاندې د دنیا وزارتونه دي ډېر ناشنا تخت شاهي دی بلا پوج دی دی مولا جرګک وی راشه معلومات به حاصل کړم او سلیمان علیه السلام ته بایلو ورسره لاړ چې لاړ هغه ټول ارض یې په خپلو سترګو کتل دلته د سلیمان علیه السلام د مانځه وخت راغی چې مانځه اواز راغی وی هدهد ته شو هدهد نشته بس غصه شو چې دې نه بخ مونږ ته اوبه ښوولې وې چې مونږ اوبه راستوي چې مونږ هم کړی او عذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين یا به دې ما ته دلیل پیش کوي کې دلیل باندې به خبره کوي ګوره داسې خبرې کوي لکه عام انسانان چې بل ته کوي دلیل انسان پیش کوي حیوان نشي پیش کولی لیکن د مارونو ما تېره جمعه تفصیل درته ویلی دی چې د حیواناتو سره د هغه دغسې تعلق و لکه خپل عام لښکر سره چې څه کوي د هغې په خبرو پوهېدل خبرې جواب ورکول هغې سره خبرې اترې کول عام د لښکر د یو کاردار کار دی ته اخیستو او یا به ذبح کوم او یا به تاسې کوم چې سزا ورکوم چې دنیا کې به داسې چا چا نه ورکړي ساره او باڼې به ته غونډې وباسم دغه دی کې مولا جرجک ښکاره شو چې راغی سلیمان علیه السلام ته پیش شو چېرته تللی وې څه دی کول وی صاحب ما خو یو ناشنا خبره راوړل جئتک من سبأ بنبأ یقین یو ښار د سبا ورته وایي د هغې نه مې یو خبره او یقیني خبره مې راوړې ده څه دې راوړي دي هلته خو یو ډېر لوی قوم دی او ناشنا بادشاهي ده او یعبدون للشمس د نور عبادت کې د نور عبادت دی صاحب او ستا په ټول سلطنت او بادشاهۍ کې خو د نور عبادت نه کېږي د یو الله عبادت کېږي د دې غم پکار دی وی رښتیا وې وی بلکل رښتیا وې وی زما یو خط ولا ورته ورېږول په پته ولګي خط در کوم او چې خط ولا ورسې نو یو غاړې ته کښېنه د هغوی نه غلې غوندې او تماشه کوو چې هغوی به څه وایي د هغوی هغه معلومات به وکړي ماله به راوړو خط یې ورته ولیکه قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي پوتې خط دوه ګوتې خط یې ولیکه انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین دا خط د سلیمان علیه السلام بادشاہ له طرف نه او دا خط شروع د الله د نوم نه شوې ده بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم شروع کوم کم الله چې نهایت مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی ذات دی هېڅ کبر به نه کوې لویي به نه کوې پر خپله بادشاه به فخر نه کوې او زما د طرف نه ته دی لاندې چې ټول مسلمانان کې ماله راکړي ګنې نه مو پرېږدم د سلیمان علیه السلام روف دبدبه د بلقیس ته رسېدلې وه د مخکې چې دا خط یې څنګ یوړه په مخوکه کې نو هغه به په شاهي محل کې دننه اوسېدله ډېر لوی تخت او تخت شاهي هغې کې ملاسته را دا بلقیس او دا خط په دې سوړه وردن نه شي دروازې بندې وې هغه یې یوړ د هغې په هغه سینه د پاسې هغه خط ور وغورځو او لهر یو ګوټ کې کېناسته اوس د ښځې څه ګمان راځي چې دا خط به دې هدهد راوړي مولا جرګک به راوړي مارغان خو ډېر ګرځي په تاسو په چا خیال راځي چې دا شعر یې مارغه راو دا چې را پیدا را شو ویې کتل خط یې په سینه پروت دی خط یې کولو که خط د سلیمان علیه السلام او په خط باقاعده مهر لګېدلی دی اعلی قیمتي مهر ابه داسې و لکه دا اوس هم بعضې انسان په لفافه کې د دې بورډ دا پرکېدي یو نستی بورډ هغه چې په هغه لفافه کې بند کړي د پاسه پرې لاک ولګي او د هغې د پاسه یو تیم مهر ولګوي چې پته ولګي چې دا کولو شوی نه دی
دغس یو مهر یې پې لګولی او بعد مفسرین لیکي چې د عنبرو او د مختلفو خوشبودارو څیزونو مهر په زمانه کې چې څه منبرانو د هغې بډینګ فوجي جرنیلان وغیره او خط یې ورته وښو چې دا خو ماته یو خط راغلی دی او داسې خط چې ډېر مزېدار کتاب کریم قرآن حکیم کې الله فرمایي ډېر د عزت خط دی او عزت ته معلومیږي او د سلیمان علیه السلام د طرف نه دی ځکه دی خو د هغه نوم اورېده او پکې دا الفاظ ذکر دي چې بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم شروع کو چې څوک دو ډېره دا معلومیږي یو سړی که اته خط دیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم چې خطونه لیکلي دي لاول یې خپل نوم لیکلی دی ښه د دې واقعه مې دې دپاره شروع کړې ده چې تاسو ته د یو پیغمبر قوت طاقت معلوم شي د الله امداد او دې کې چې کوم مسایل دي چې هغه معلوم کړي غټه خبره ده نو خط چې لیکي لاول به خپل نوم لیکي دا عامه قاعده ده نبی علیه السلام چې کومو بادشاهانو ته خطونه لیکلي دي اول یې خپل نوم لیکلی دی من محمد صلی الله علیه وسلم للمحمد عبد الله ورسوله د محمد صلی الله علیه وسلم د طرف نه دا خط دی چې د الله بنده او د الله رسول دی الی هرقل عظیم الروم یو بادشاه ته خط لیکلو د هغه نوم هرقل عظیم الروم چې دا د روم بادشاه دی نو علما د دې نه معلوموي چې خط لیکي مخکې به خپل نوم لیکي او زمونږ د پښتنو یا زمونږ د اردو والو د خط طریقه څه ده لاول چې چاته خط لیکي د هغه نوم ولیکي وروسته خپل نوم لیکي دا غلطه طریقه ده ولې د مخکې خپل نوم ولیکه چې چاته ورسي چې هغه ته د مخکې نه پته ولګي چې دا د پلان کې خط دی د هر چا د دوستانو د ملګرو یو بل سره خپل روابط دي نو هغه بعضې وخت کې مونږ لم خط راشي اتاتو لم راشي نو چې خط نیمې ته ورسوي نو زر یې وګوري لاندې چې ورې د لېږلی چا دی ځکه دا انداز د بیان خو څه جدا غوندې معلومیږي دا خبره خو ډېره خشته ده یا ستغه ده یا د دمکې ده اوس ځکه چا را لېږلی دا خط نو چې هغه سړی په کلو کې چې او بیا وروسته ګوري چې کومه کرښه کې نوم دی نو د مخکې نه ورته خپل نوم ولیکه نو یو د خط طریقه دا ده چې خپل نوم به باقاعده د خط په اول کې لیکي دویم چا سره چې د ملاقات وکړو نو خپل نوم به ورته اخلي پلان کې نبی علیه السلام مبارک یو صحابي دروازه وډبوله تپوس یې ته وکړې من څوک من هو هغه وی انا معنا زیمه نو نبی علیه السلام وفرمایل انا زق زیمه انا څه ته وایي نوم اخله چې نوم دې څه دی نو طریقه دا ده چې څوک د چا ملاقات ته لاړ شي او دروازه وډبوي او هغه ته تپوس وکړي ډېرې فورا خپل نوم ورته وایي فلان کې چې د هغه په دماغو بوج را نه شي پته ورته ولګي چې د سړي سره د ملاقات ضرورت شته نشته دروازه کولو کوم یا نه کوم دا د مسلمانۍ طریقه ده یا دې زمانه کې څوک په موبایل چا سره خبرې کوي یا په ټلیفون خبرې کوي نو چې څنګه میلاو کې نو فورا خپل نوم ورته اخلي تان کې خبرې هغه ته پته ولګي چې نو بعضې وخت مونږ سره هم څوک خبرې کوي هلکه څوک تا اوس مې لکه نه پېژنې ښه خدای نو علم افخوا اطلاع لري ما ته زه پته لګي دا ښځه بس لوی خلک شوی که نه اوس ته مونږ څه پېژنې ګوره بل سړی یې په کلاو کې واچو هغه یې په پریشانۍ کې واچو بې ځایه خبره دې اوږده کړه کېدي چې د هغه څه ضروري کار نو د مسلمانۍ طریقه باندې چې مونږ عمل کوو د دنیا او د آخرت دواړه کارونه به راته اسانې رو ما ته مخکې نو د ما یو شاګرد ټلیفون په باندې ته ونه هغه چې ټلیفون یې وکړو نو ما ته څه وکړې رجوي ما خو سار هم درته سره خبرې کړې وې ته ما نه پېژنې خدایه نو سار خو ما سره پنځه شپه په پتا نو خبرې کړې دي نو ته په یې کم یاوې څه پته لګي ما نو دا شی به بالکل قطعا نه کوې او په دې نیت یې کوې چې دا د نبي علیه السلام مبارک طریقه ده نو الله به اجر او ثواب هم درکوي نو که چا له ملاقات نه مخکې لاړې خپل نوم به اخلې خط کې خپل نوم مخکې لیکه دارنګې په موبایل یا په ټیلیفون چا سره خبرې کوي فورا خپل نوم اخله د فلان کې خبرې کو دا هغه غواړي خبرې در سره کوي که نه غواړي نه کوي یا که دوست یې مصروف یې ته به وایي چې رول لږ ساعت پس خبرې کوو او که خیر کو لکه مخکې خپل نوم اخیستل پکار دویم نمبر د الله د نوم نه به شروع کوي بسم الله الرحمن الرحیم ګوره سلیمان علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم نبی علیه السلام چې خط لیکي بسم الله مخکې کړی خپل نوم یې وروستو کړی سلیمان علیه السلام خپل نوم د هغې نه مخکې کړی بسم الله رسو کړی نو الله نوم باخله بسم الله الرحمن الرحیم که چا سره په ټیلیفون خبرې کوي او که چا له ملاقات نه ورلی نو فورا د بسم الله وایا او یا چا سره خط لیکې نو بسم الله الرحمن الرحیم لیکه زمونږ بعضې خلک د بسم الله په ځای دغه 786 لیکي دې حیثیت نشته
سرچستی څه شی بسم الله د عربی الفاظ دي د قرآن یو آیت دی بسم الله الرحمن الرحیم او قرآن اسم للنظم والمعنى جميعا د لفظ او د معنا د دواړو نوم دی نو 186 بیتیک د معنا ورکی لیکن په 186 کې د الله برکتی نوم نشته الله پکې نشته الرحمن پکې نشته الرحیم پکې نشته نو بعض خطونو کې خلق بسم الله نه لیکي او دلیل سره سي یره چې دا خلق بیا سبدا بددي احترام نه کوي نو دا لار کوڅو کې غورځي نو په دې وجه بسم الله نه لیکو خنه چې تعالی د خپل نوم لیکلی عبدالرحمن الرحمن د خدای نوم نه دالي ویل لیکو هغه دې پکې لیکلی د چا چې طریقه ته لګو دا غنوم دې لیکلی په خط کې 50 نومونه لیکلي دي جمنن تمسی او متمنی شرکت 50 یو خالي کړی او ډېر بل خالي کړی دي په چا کې د الله نوم دی په چا کې د پیغمبر نوم دی دا غیر احترام د سره نشته د بسم الله نه به احترام نه یریږي اخبارونه خو کوی پاغه کې خو فسونو د الله نومونه راغلي دا غیر به احترام نه خبرې د دکان سودا خو د اخبار په کاغذ کې خرڅه وې دا د انګلیش اخبار دی او د انګلیش پاغه کې د الله نوم نشته د الله د نوم په پوره احترام کې ته بسم الله الرحمن الرحیم اونیکا هغه سړی که د الله د نوم احترام نه کوي اپوی شو خدای پوی شه ته خپله غاړه خلاصه که د واده خط دیږي که د مړي خط دیږي که عام خط دیږي بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه کنه او هغه مسلمان چې تعالی خط دیږي هغه د الله د نوم احترام وکړي کنه بشر حافي لوی بزرگ تیر شوی دی بشر حافي په لاره باندې او زبردست دغه دی دا شراب خور دی او بدعمل دی ناکار په خپله مخکې زمانه کې او شراب خانې ته روان او شراب ولا په لاره باندې یو خط ولیسمون ته باغې کې بسم الله الرحمن الرحیم ذکر کته یو کاغذ ټوکله وه یا غیر واغش د الله نوم دی پکې نو زر فورا پورته لاړ کاغذ یې صفا کړ هر انسان په زړه کې یو جذبه او یو قدر راځي او هغې بند کړ خوشبویي پې پورې کړه او پخوا خلکو پټکي به په سرول لا یو رواج و اوس هم بعضې علاقو کې خلک پټکي د رواج د وجې نه په سروي د هغه پټکي په هغه ول کې هغه د الله نوم به رومنډو یو احترام یې هلکې را د شرابخانې ته به ته پټکې به یې راواخېست میز پورې به یې ویزان کړ وي د الله نوم به پکې دننه به لا او چې واپس به راغی پټکې به یې راواخېست په سر د پاسه به یې کېښود زمانه تېرېدله دغه علاقه کې یو عالم رب العالمین یې په خوب کې ولید الله ډېرو خلکو په خوب کې لیدلی دي رب العالمین یې په خوب کې ولید احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو کم سل کرته الله په خوب کې ولید وی په سلم کرت مې کې ولید نو تپوس پته کوم نو چې په سلم کرته الله په خوب کې ولید وی الله وی یو شی راته وښایه چې په کوم څیز به تا بنده در نږدې کړي نو د قرآن یې ورته وښو چې قرآن باندې ماته الله بنده ډېر را نږدې کړي نو دغه عالم خوب کې رب العالمین ولید الله په خوب کې ولید چې ویلی ده الله ورته ورشه او بشر ته بشر حافي ته زما سلام ووایه زه چې را بیدار شو تپوس کوي یاره بشر حافي هر سړی ورته وایي هغه بشر خو بل نشته او دغه شرابي بدعمله د ناکار شته بل نشته وایي اوس هغه ته د الله سلام څنګه ورسو یو نه بل نه تپوس کوي خوشه ګاون کې په بله شپې بیا رب العالمین په خوب کې ولید زما سلام دې ولې ونه رسو الله ما له حیا راځي چې ستا سلام دغه سړي ته ورسوم دا خو زه ګورم که بل نوم باندې بشري اخو شرابي دی هم دغه شرابي ته ورسوه چې را بیدار شو چې تپوس یې کور نه معلومات یې وکړل بشر حافي وی هغه تللی دی شرابخانې کلب ته تللی شراب والا کلب شرابخانې بس الله حکم و حساب نه شو نیغ راغی دروازې و څوکیدار ته بشر شته وی یو وی څه کوي وی شراب یې څکلي دی او نشه پروت دی هله وی ما ورته یاد کړه یو پلانکې مچی راغلی تا سره کار دی چې ورغې ویې لقو او شرابو په نشه کړو ورته یې ویې د کلي هغه پلانکې مولانا صاحب راغلی دی تا سره څه خبرې کوي بس هغه ویې د اسرائیل علیه السلام د هغه په شکل کې راغی ځکه ما درغه مولانا صاحب ته کار دی ابه ما څه کوي دا جوړ اسرائیل علیه السلام د ملا شکل کې راغلی دی او جوړ چپه کوي مې بېغمه کوي بس هغه د یارې نه ته هغه صاحب هغه نشې هغه اثار حکم جو په منډه راغی څنګه راغی دا مولانا صاحب ورته رغاړه وه ورته وی یو خبره درته کوم استاد په ذات ته الله قسم یې رښتیا بناته دی وی وایه څه خبره کوې زر وایه څه چل دی ورته وی یاره زه په ستا صورت شه ما بېګا 2 شپې وشي چې رب العالمین په خوب کې لیدل او په تا سلام چې دی ولیدل دا خبره یې واورېده په جلا شو خپل پټکې را په سر کې ویده چې ښه زه څه پوم او الله ماته راته کوي الله به ډېر مهربانه ذات سبقت رحمتي غضبي د
سل موقع د الله د قهر راشي یو موقع د رحم راشي هغه یو کم سل غضبونو ته نه ګوره یو رحم ته ګوره حدیث پاک کې راځي چې د الله سل رحمت یو رحمت دنیا ته رالیږلی دی او دا په دې خلکو کې تقسیم کړی وایي چې دا پلار او دا مور په بچي رحم دی او تر دې حده پورې نبي علیه السلام فرمایي چې دا اس دا خپه په بچي کیږي او بچي چغه کی او دا اس د خپه اوچت کې رحم یې پرې راشي یا لکه مثلا چرګه ده هغې بچو له ته ګوت یو څه څونه ټونګې در باندې لګوي دا رحم یا د سپي بچو له ته ګوت یو څه چپونه در باندې لګوي وی دا ټول د الله هغه یو رحمت ته چې تقسیم کړی دی په دې خلکو کې د هغه یو رحمت په وجه باندې دا حیوانات او انسانان په خپلو بچو په یو بل رحم کوي او یو کم سل رحمتونه الله ځان ته ساتلي دي یرحم الله بها عباده یوم القیامت د قیامت په ورځ به دا یو کم سل رحمتونه استعمالي او په خپلو بندګانو به رحم کوي واقعي چې د الله دغه رحم را نه شي زمونږ د بلا ګناهونه دي قسم مونږ څه نه کوو نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه مله کې سوچ کوو چې دا زه څه کوم د الله ما سره څه کوي وی د اول خو مولانا صاحب نن نه پس زما توبه بس الله په ما سلام وایي نن نه پس زه به نه شراب کوم نه به ګناه کوم او ته وایي ته خپلې خبرې پرېږده ما کوې کا چې تا باندې الله دا سلام څنګه ویلی دی وی نور خو اسم نشته دغه یو مسلمانی مشتا باقی کې زما عمره څومره بدعملي ده دا په مخ د ځمکه په چا کې نشته اوس هم در شرابو په دې نشه کې در سره روان خو یو نیکي مې کړې ده یا څه شی دی په کاغذ پرچې وله د سر نه راوویسته وی د الله دقه نوم مې په ځمکه مونتې و روچت کړی مې د هغې احترام نه کړی د دې یو رکوټې نو او د زبیدې قصه مې درته نه ده کړ د زبیده به الله د قیامت په ورځ باندې تپوس دې کوي څه دې کړي دي وی الله ما خو بلا خیراتونه او نهر مې راوستلې مکې مکرمې ته وی دا خو ما طاقت درکړی که ما نه وی درکړی طاقت او ما د بادشاه ښځه نه وی جوړه کړې تا څه کولی شو وی زه په یو ټکي دې بخم وی نولی دې روچته کړې وه خولې ته دې وړه او الله اکبر وویلې شو زما نوم به اخیستی شو نو تا تر سرتورو نولی دې واپس په پلیټ کې کېښوده چې د الله د نوم احترام کوم نو سر دې پټ کړ بیا دې نولی اوچته کړه زما د نوم په دغه احترام دې بخم وایي اوس موږ څه وایو الله د نوم احترام سره ته وایي د الله لپاره ما ته څه مه وایه د الله په نوم یې نه پرېږدئ قسم درته یو سړي وخوري په هغې اعتبار نه کوي د الله نوم کاغذ د انګریزي اخبار کې د الله نومونه نیست هغې کې سودا خرڅوي د هغې نه بوتۍ جوړوي اخبارونه موږ دقسې غورځوو دا خو اسانه خبره ده غونډ راغونډ کړه پوټې تیلې ورته ورته کړه یو غاړه کې وتدو راوړه دریاب کې وغورځوو د مارونو د الله د نوم د پیغمبر د نوم د جومات د قرآن د کڅوړې د جومات د دغه کورونو د دې به ټول احترام کوو دا زموږ مسلماني ده او دا زموږ شعائر الله دي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نو خبره مې دې پورې کوله چې بسم الله د خط په اول کې خامخا به لیکي دا پکې لازم بسم الله الرحمن الرحیم او بیا رکوټ لنډه خبره الله تعالی علی واتونی مسلمین کبر به نه کوئ دعوت د اسلام در کوم مسلمانان شو زما تابع شي هغې چې خط وکت بلقیس هغه خپل چې څومره جرنیلان او وزیران او خادمان او خلک ورسره دي ورته ویې تاسو سره مشوره کوم څوک هغې ورته ویې نحن اولو قوة وبأس شدید موږ خو ډېر لوی طاقت دی زمونږ او فانظري ماذا تأمرین باقي ستا مشوره ده خو پام کوه چې لاندې خبره وکړه کړي زمونږ ډېر لوی طاقت دی ډېر لوی لښکر دی او موږ ډېر مضبوط یو موږ څوک نشي والی که په موږ څوک هم حمله کوي موږ یې طاقت لرلی شو ځکه ما درته ووایي چې د هغې ډېر انتهایي مضبوطه علاقه وه سبا تاریخ لیکي دا د یمن اوس هم د یمن په علاقه کې دا شته او د یمن په علاقه کې قرآن حکیم د دې صفت کړی دی د سبا دا دومره عظیم الشان علاقه وه چې قرآن کې الله تعالی فرمایي وی د دې یو بند جوړ کړی یو بند یې جوړ کړی بند او هغه بند زه حیران یم اوس ساینسدانانو ته ګورو هغه زمانه کې وګورو تاسو هغه آثار قدیمه وګورئ هرات پسې 3.5 میله بند و توربېلې څومره دی 3.5 میله بند د توربېلې ټول به 1 میل بني د یو غر نه بل غره پورې 3.5 میله اوږد 150 گز 1.5 گز اوچت او 50 گز پلن دا یو بند ډیم چې څه ته ویلي دي 3.5 میله اوږد او 150 گز 1.5 گزه اوچت اسمان طرف ته او 50 فوټه پلن زما په خیال توربېلې والا به 50 فوټه پلن نی 150
دس به دا اوچت هم ني او 3.5 میله به دا اوږد هم ني دې نه زیات دی او دې کې بیا کړکۍ جوړې کړې وې کړکۍ په هغې باندې به اوبه پرېښودې مختلفو علاقو ته اوس د بند کې کړکۍ جوړولو هغې انتظام مني که نه کړکۍ خو داسې نه چې څوک دې ورشي او کړکۍ دې کولو کې دونه د اوبو طاقت چې زور پرېشر ورپوري نو هغه کولول هم اسانه خبره خو نه ده معلومیږي دا چې په دې دنیا باندې یو دور د ټیکنالوژي او د ساینس تېر شوی دا بند په اسانه خو نه جوړي دا یو بند او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې ښي طرف ته او ګس طرف ته باغونه دا قرآن وایي ګورې ښه د الله کتاب دروغ نه وایي او داسې باغونه په دغه علاقه کې چې هر قسم میوه پکې وه هر قسم میوه او خوشبودار بوټي پکې او مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې خالي ټوکری به د چا په سر و خالي ټوکری او د باغ په منځ کې به روان شو چې د په خپله لار به ته خالي ټوکری به یې په سر وه د باغ نه چې به وتنو ټوکری به یې د میوو نه بیا ډکه شوې وه دومره به باغونه د میوو نه ډک و را پرېوتل به په دا ځمکه میوې هر قسمه میوې وې پکې او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې دې خلکو له ما بهترین رزق ورکړی الله قرآن کې صفت کوي نو الله چې صفت سے توچی کوي نو به صفت تابع دی که نه په میلیونو زما په خیال چې دې وخت کې زما ذهن کې نه راځي ما بېګا یو تفسیر کته 360 مربع میلې خوده او کسونه خو چې دومره خو په علاقه کې باغونه خوارو او کم چې غټه شاهرا به وه لکه دا تنګي والا شو یا د مردان شو یا پېښور یو طرف ته هم باغونه بل طرف ته هم باغونه الله یو رزق وله ورکړی او الله تعالی یو نعمتونه په دغې خلکو کړي او د دې تخت څونه به 40 ګزه اوږد د دې بلقیس تخت 20 ګز چوړایي پلنوالی 40 ګزه اوږدوالی 15 ګزه اوچت دا به د دې تخت 15 ګزه 45 فوټ ته جوړېږي دا زمونږ دا 10-12 فوټه کې جومات چت دی اندازه لګوت 15 ګزه اوچت او 40 ګز اوږد او 20 ګز پلن دا به د دې تخت و او هغې باندې به ورته خپل ملازمین او په 7 محلاتو دننه به یې تخت شاهي پروت او د ریخمو بسترې او د ریخمو ګدیانې او مختلف قسم غمی او یاقوت ناشنا بادشاهي او پلار یې بادشاه او د هغې نه پس دا بادشاه پر تخت ناسته او بلا ګورنران د مختلفو علاقې د دې لاندې دي هغې وي زموږ مقابله څوک کولی شي ښځه هوښیاره وه ورته یې داسې کار دی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ذله په پارام کې نه سلیمان هم طاقت تاسو نه اورېدلې ما اورېدلې بیریان دیوان تابع دي او که زمونږ په دا وطن حمله وکړه مونږ عزتمن به ذلیله کړي هر څه به له ختم کړي دا باغونه او دا وطن به تباه و برباد کړي داسې چل که وګورې چې دې واقعي پیغمبر دی او کام بادشاه دی که دې پیغمبر یې خو تابع دی او کام بادشاهي بیا به ستا سره مشوره ومنه وی یو ډالۍ ورته لېږم یو تحفه او یو امتحان پې کوم که ډالۍ یې قبوله کړه او امتحان تی کامیاب شو خو دې پیغمبر دی او که دې کې ناکام شو نو عام بادشاه بیا ورسره جنګ کوو اوس تحفه ډالۍ څه ده ناشنا وی 1500 غلامان 1500 وینځې وله لېږم هلکانو ته د جنکو جامې او جنکو ته د هلکانو جامې هلکانو ته لاسونو کې بنګړي او لوپټې په سر چې دې دا پته لګولي شي که نه شي لګولي قابل دی که ناقابله او مختلف قسم یاقوت او غمی او هیرې او لال جواهرات یې یو دی کړل او اسونه او خان وی دا ټول به د سلیمان علیه السلام ته تحفه به شي او په منځ کې پکې یو ملغلره کېښوده هغې کې سورې کړې دی خو په داسې فینسي طریقه باندې چې هغه سورې کوږ دی وی صاحب یو صرف یو امتیاز شي بس تا زه معلومات کومه چې دا اوتار یې ورسره کړه بس نور یې غږونه هغه هدهد خو هر څه په د خپلو سترګو ولیدل راوالوته سلیمان علیه السلام نه راورسېد سلیمان علیه السلام دا لوبه یې کړې چې 1500 هلکان د جنکو جامې چولي جنکو ته هلکان دا خو دا خبره تا کوي او بل دا دی چې ډالۍ تحفې رالېږلې ده او ستا معلومات دی او یو ملغلره یې ښودې ده پکې سورې کوږ تار ورسره پروت دی تا معلوموي چې دا تار ته په دې ملغلره کې اچولی شي که نه شي اچولی په خولې به راته غږ نه کوي سلیمان علیه السلام نه چې دوی څنګه راورسېدل ډېر عزت او اکرام یې او ورته یې ویې خو ګوره چې غوسه کېږي به او که په نرمۍ به خبرې کوي که سخته غوسه یې وکړل دا بادشاه دی پیغمبر نه او که په نرمۍ ستاسو میلمستیا وکړل دا معلومېږي چې پیغمبر یې راورسېدل سلیمان علیه السلام یې ښه میلمستیا وله وکړل په صحیح طریقه باندې او دغه دی دا ډوډۍ نه مخکې دا مونږ خو دغه طریقه ده چې مونږ خو به مونځ کوو او تاسو مونږ سره په دې خپل مانځه کې شریک شئ قصه اوږده ده خو بهر کې اوبو ته یې کېنول
نو د جینکو د هلکانو د مخ د اوبو اچولو طریقه خو هر چا ته معلومه ده. هلکان څنګه په مخ اوبه اچوي او جینکې څنګه اچوي او لاسونه جینکې څنګه وینځي او هلکان څنګه. نو پته یې ولګوله وایي دغه خوا کې دا چا چې ښځو جامې چولي دا هلکان دي، دې خوا کې دا نور جینکې. او چې هغه پلی دی ورته کېښودو یېرې نو تاریخ لیکي، تفسیر خازن لیکلی دي، نو اوس برې کې به تار څنګه اچوي، کوک سوري کې نرې تار اچول او ورته دا هم نه وي چې پکې واچوه. نو د وینه نه دا کار واخیستل. اوس حیوانات خو دي تابع کړه، وینه خوله کې تارونه و په سوري کې وردن نه شو بل طرف ته تېوه قصه خلاصه. الله خو ګوره رب العالمین انسان زه کله کله حیران شم که نه، دا خبره اوږدېږي ممکن د بله جمعه به څه باقي وکړمه، خو کله کله زه حیران شم که نه. د حیوانات یو کتاب مې کته، دا کونې نه دي کونې، دا کم چې په سارو کې کم کېږي حاجي صاحب، دې کونې د الله تعالی دا یو طاقت ورکړی دی، د غوږونه تیز دي، د دومره تیز غوږونه دي چې دوی په میلونو چېرته قافله روانه وي که نه، نو ده ته دا پته لګي چې دې کې څاروي روان دي. فخوانو بادشاهانو چې به چېرته ډاکوانو به ډاکه کوله، کونې به یې ځان سره ګرځو، تار به پکې چولو، نو په میدان به پرېښود، نو چې او په کم طرف روان نو دوی به دې طرف ته قافله ده، کونې نه به یې دا کار اخیست. یو پیشو ته وګوره په توره تیاره کې د مږې معلومات څنګه په اسانه کوي، موږ ته پته نه لګي، هغه ته څومره پته لګي. یو میږي ته وګوره، میږي په کومه دنیا کې ته معمولي غوندې ګوړه یو شی وغورځوه، د هغه د پوزې حس څونه تیز دی، کوم ځای نه معلومات دی. داسې حیوانات دي. بیزو ته وګوره، بیزو ته قاري طویي صاحب رحمت الله علیه لیکلي چې په هندوستان ته موږ یو ځل لاړو، دارالعلوم دیوبند محتمم دی، په یو علاقې ته موږ په هندوستان کې لاړو، یلته کې باندې ته لاړو. موږ هغه خلکو ته چې تاسو خو ډېر ښه خوشحاله به یې، د باندې ماحول دی. وی هغې وایي چې موږ د بیزوګان نه ډېر تنګ، بیزوګان راځي او زموږ کټویله لته ورکړي ورستوي، ډوډۍ رانه تښتوي. نو ما دا چل وکړو چې زهر مراواش سنکیا وی هغه مو په اولو کې ګډ کړل، ډوډۍ ته جوړې چې ډوډۍ ته جوړې کړې موږ هلکانو بره په چت باندې مو ورته هغه زهر او هغه ډوډۍ میده کړلې چې د بیزوګانو به مو خلاص کړو. وی موږ ورته ملګري ولا ناست وي دې کې یو بیزو راله، وی چې را ډوډۍ اوچته کړله او پلاور یې پوزې ته یوړه، بوی یې کړه، وی کېښوده لا. وی لږ ساعت پس یې کتل یو څو بیزوګانې نورې راځي، وی هغې هم هغه ډوډۍ بوی کړه او واپس یې کېښوده او لاړې. وی چې لږ ساعت پس یې کتل وی بلا بیزوګانې راغلې او هر بیزو سره شنه پاڼه ده، شنه پاڼه، او هغه شنې پاڼه یې کېښودې او په هغه ډوډۍ یې شروع کړه. وی هغې ټوله وخوړه او هغه یوه شنه پاڼه یې ورپسې وخوړه. قسم دی هغه زهر یې وخوړل کړ، غږ یې ورته و. یو ملګري راته خبره کوله، تبلیغي ملګري و، هغه افریقې ته تللی و. یو ملګري دا واقع کوله، وی افریقې ته یو ملګري تللی و، نو هغې یو کس پکې ږیره ویښته سپین و، نو بعضې خلک خو ږیره تورئ. هغه افریقې ممالک هم داسې دي چې لرې دي، هغې کې بعضې وخت کې دوکانونه هم نه میلاویږي، او دا کالاکولا والا څه دی هغه هیر څه شی دی هغه کلر والا څیزونه میزونه هم ورسره لکه سوچ کړی چې دا یو ډبې به پرېږدو چې اخره کې ځو دا به استعمال کړو چې وطن ته ځو، د پار کې په سپینه ږیره څوک څه کوي، کور کې پکارېږي توره ږیره. ښه نو بهر کې خو چې هلته کې څنګه اخري ورځې شوي دي که نه، نو دی اوس وي ناست دی نور ته چې دا ږیره به ځان له توره کړم ځکه روان وي پاکستان ته، نو هغه ملهم یې راغېښتې دی، هغې کوشته کړي دي، نیمه ږیره یې توره کړه، نیمه پاتې ده چې دې کې بیزو راغی، بیزوګانې ځنګل کې ډېرې وي، هغه شی یې ترې واخېست، هغه زه خو اوس ږیره توری، هغه شی یې ترې واخېست، هغه ملهمه او اخوا ته دریاب ته وغورځېد. اوس دا غریب حیران دی چې خدایه څه په غم وړېدم، اوس به مې نیمه ږیره توری نیمه به سپینی، او دکان به کوم ځای پیدا کوم او دا باقي دارو به کوم ځای پیدا کوم، دا ملهم دا څه په مصیبت وړېدم. وی داسې لوبه وکړله چې اوس د ساعت پس هغه بیزو راله وی مونږ چیر یا ډوډۍ یا څه شی پخاو، نو وی څه ډکي راوړل ډکي، او هغه ډکي یې په هغه اور کې واچول او هغه سوځئ. مونږ ته غوسه وي چې زمونږ د ملګري نه خو دې هغه تښتولې ده، خو کېدای شي دا بله بیزو وي هغې ایرې کړل او هغه ایرې راواخېستې داسې په ځان پورې مه ګیوسه، او مونږ ته نیغه نیغه ګوري. مونږ ملګري ته وایي چې دا هلکه داروي دله جوړ راوړل، ځکه چې دا ایرې یې ترې جوړې کړې که نه، او دا مونږ ته نیغ ګوري او په ځان یې مږي دا دارو، دی تا له څه دارو به راوړي. وی خیر هغوی چې ناسې په بد مصیبت ونړوي، مونږ چې نه را پورې کړه چې چل پکې شته. وی هغه یې نه راواخېستی چې د راشه تجربه خو به پې وکړو، نو هغې په هغه ږیره باندې پورې کړې، چې څنګه یې په ږیره پورې کړې چې لږ ساعت وشو ټول ویښته ترې وغورځېده.
یا خدای دا سب په غم د بیزوګانو ولیدو اوس بدلته کې کال مکه په تبلیغ کې تیر کړي ته بزوی و چې خلو دا نه جوړ شو تا تبلیغ لدی ګیره دې دغه کړله وای سب په مصیبت ټول په موږ هم پریشان دا اوس دا غریب دا بس کېږي او بیزوګانو پس چونکې هغه زغلو وی چې سوره دې تیر شوې کنه او هغه ویختر هغه ملګری واپس راو قتل تک تور راووتل واپس تک تور راووتل یو شان تور یو سپین دکم پکې ورت بیزو ته الله وردا یو شعور به ورته وایي چې پوهه به ورته وایي ورکړي دا حیوانات دا وګوره تاسو دې مارغه ته یو چنچنې ته وګوره ځان دغه جوړه کي پکې واچي د هغه خپلو بچو سره تربیت کوي تا نه به هسې تښتي او چې د بچو روزي شي بیا به هغه څونه پینګار به کوي وزرې به وایي د مارونو نو خبره مې څه پورې کوله چې دا هدهد د هغه ځای نه ټول پوره معلومات راواغېستل راویړل او بیا د هغه دغه نه څه ورته ویل کېږي دغه نه کار واخېست هغه مزې په هغه دغه کې پې وردننه وی نه او بیا ورته وویل چې دا هدایا مو واپس کې او زه په دې نه دوکه کېږم او بلقیس ته ووایه چې دومره لښکر در لېږمه چې د هغې بس دغه ني سر او ویښ پې نی معلوم او زه تکړه شم درېمې جمعې راسې د قرآن حکیم د یو واقعې بیان شروع کړی دی او رب العالمین چې په دې واقعه کې کوم مقاصدو ته اشارې کړي دي نو هغه مقاصد نو ورسره رشته رشته لږ لږ بیان ډېره جمعه مو دې پورې خبره رسولې وه چې حضرت سلیمان علیه السلام د سبا چې کوم بادشاه و بلقیس د هغې ډالۍ او تحفې واپس کړې او مضبوطه دمکي ورکړه چې زه د ډالو شوقي نیمه انتم بهدیتکم تطرحون په ډالو او په تحفو باندې تاسو خلک خوشحالېږئ در حقیقت د دې مسله دا ده چې څوک چاله ډالۍ او تحفه یوسي نو هغه قبلول پکار دي دې سره د انسان مینه زیاتیږي محبت زیاتیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو بل له هدایا یوسئ تحفې یوسئ ډالۍ یوسئ په دې به مو یو بل سره مینه زیاته شي نو حضرت سلیمان علیه السلام ولې دا تحفې واپس کړې بعضې علما خو دا لیکي چې د هغې ځان له شریعت او زمون ځان له شریعت چې د هغې په شریعت کې د غیر دین او غیر مسلم نه ډالۍ قبلول جایز نو او اصل خبره رومو داسې نه ده بلکې کې دا تحفه او ډالۍ سلیمان علیه السلام د رالیږلې وې نو هغې معلومه و چې دې بادشاه د پیسو شوقي دی د دولت او د ډالو شوقي دی او که واقعي د الله پیغمبر دی هغې د یو امتحان په شکل کې دا تحفې او ډالۍ رالیږلې وې سلیمان علیه السلام په یوازې بادشاه نو د الله پیغمبر و هغه ته وحي سره معلومه شوه او هدهد هم ورته الوي کتاب باندې یو امتحان کوي که ډالۍ دې قبول کړې ګورې بیا ستا متعلق به د هغې سوچ دی چې دی یو عام بادشاه دی نو په دې وجه هغه تحفې او ډالۍ قبول نه او دمکی ولا ورکړه چې داسې لښکرې در لیږم چې د هغې د مقابلې به څوک ني او تاسو سره به زه پوه شم او یا به ایمان راوړی مسلمانېږې به هله به م پرېږدم کنې داسې لښکرې در لیږم چې د هغې مقابله تاسو نه شئ کولی واقعي چې د چا انسانانو باندې دوی حکومت او پیریان هم د هغه تابع وي او هغې هم تابع او مارغان هم تابع وي د چا پلار به ورسره جنګ او د ټولو لویه خبره خو د الله امداد ځکه دا ټول هر څه قوت د الله تابع کړي د الله امداد د الله امداد کې چا سره وي او هغه په طاقت کې لږه وي کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله د الله په حکم او د الله په طاقت وړه ډله په لویه ډله غلبه حاصلولی شي ډالۍ چې کله واپس بلقیس ته ورسېدلې او د سلیمان علیه السلام دمکي م ورته ورسېدله نو فورا هغې بیا خپل میټینګ راوغوښته او خپل وزیران او چې کوم فوجي مشرانو ټول یې راغونډ کړل او بیا هغه خپله سر دوباره کړه خبره چې یاره دا سړی عام بادشاه نه دی او دا د الله پیغمبر معلومېږي د عام بادشاه خو پیریان تادي ني زه خو پیریان هم تادي ني د عام بادشاه خو مارغان تادي ني د ده خو مارغان هم تادي
دا هم بادشاه کو هوا تابع دي د کو هوا هم تابع ده. نو ګورې چیر چال ورسره نري پکار وو ورتلل پکار دي مونږ به ورشو چې دې راځي او په مونږ حمله کوي او مونږ رسوا کوي د هغې نقفه دا ده چې مونږ مخکې ورشو او بیا ګورو په خپله به ووینو که خبره هم داسې وه نو ښه ده که نه مسلمانان به شو د دین به قبول کو بادشاهي به هم پاتې شي په خپل حال او که بالفرض دې رښتونې وي او مونږ بیا هم د دعوت قبول نه کړه د پیغمبري مونږ بیا هم د مرسته او نه کړه مونږ په ایمان راونله نو اخرت هم تباه شو دنیا هم غرقه شوه بادشاهي به هم لاړه ور هوښیار بنده و هغه چې کوم ایلچي و فورا یې ولېږه چې ته لاړ شه او سلیمان علیه السلام ته ووایه چې مونږ لا تا سره جنګ نه کوو مونږ درځو هلته به سره خبرې کوو مونږ ستا ملاقات له در روان یو ملکې بلقیس چې کوم بادشاه ده زمونږ هغه سره د خپلو وزیرانو د خپلو مشیرانو د خپلو کاردارو تا ملاقات له درځو سره مخامخ په مخامخ به خبرې وو حضرت سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا را روانه ده انشاءالله چې دې کې به الله خیر راوباسي او دا به الله تعالی مسلمانوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا عادت مبارک و چې په یو قوم به حمله کوله نو مخکې به یې ورته دعوت ورکړه ایمان راوړی که نه راوړی که دعوت په قبول کو مسلمانان به شو خبره به خلاصه شوه او که دعوت په قبول نه که بیا به یې ورته وی چې ښه نو بیا هم در سره جنګ نه کوو زمونږ حکومت ومنئ زمونږ مشري ومنئ زمونږ ټیکسونه ومنئ جزیه ومنئ غږ درته نه کوو او که دا به هم ونه منله نو د هغې نه پس به یې ورته بیا وی چې ښه نو بس را میدان ته شئ چې سره یو بل سره جنګ وکړو دا زمونږ د مسلمانۍ طریقه ده او هغه سلیمان علیه السلام هم په دې پوه شو نبی علیه السلام مبارک یو ځل جهاد لا صحابه لیږل چې کوم صحابي مشر کړو هغه ته وایي سرزش جنګ مه کوه لاول دعوت ورکړه که ستا دعوت یې قبول کړه ډېره ښه ده وی که یو قسم الله ستا په لاس مسلمان کړي دا تا له ډېرو غټو او قیمتي مالونو نه بهتره خبره ده نو سلیمان علیه السلام هم دا خیال و چې پاچې خو د معلومه ده که دا الله مسلمانه کړه او ورسره د خپل قوم مسلمان شو دا ډېره لویه فایده ده دا را روانه شوه او د اسلام او د ایمان په نیت را روانه شوه هوښیاره ښځه وه سلیمان علیه السلام دلته خپلو ملګرو سره میټینګ وکړه مشوره وکړه چې د دې خو یو عزت پکار دی یو میلمه چې د بار نه راځي پکار دی چې د قربانه خلک د هغه عزت وکړي استقبال به له او د مسلمانۍ طریقه هم ګورې داسې ده نبي علیه السلام به د کافر هم خیال ساته چې کوم کافر به رسول الله صلی الله علیه وسلم له ملاقات به رالل د هغې به ډېر عزت او ډېر قدر به یې ولګو مخامخ په مخامخ استغ سپورې چاته نه وې عایشه صدیقه فرمایي یو کافر را روانو وی نبی علیه السلام مې ډېر بد و چې دا لوی خراب او خطرناک سړی دی او چې مخامخ کېناستو د نبی علیه السلام مبارک ورسره ډېرې نرمې خبرې کول وکړې مې چې سید دا په هغه خراب سړی او تاسو ورسره ډېرې سختې ډېرې نرمې خبرې مخ په مخ شروع کړې عایشې الله نرمي کوي نرمې خبرې مخامخ کوه خو اخلاقو باندې چې کم کار کېږي دا په سخته نه کېږي په نرم خوی په خو اخلاقو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګري چې څومره کافر په هغه زمانه کې مرګري شو مسلمانان کو نو زیات تر د نبی علیه السلام د ښه خوی د نرمو خبرو د ښو اخلاقو برکت نو یې موږ یو مضبوط استقبال کو یو دا دین یو عظیم محل جوړو چې دا زمون دا قوت او طاقت وویني او دا پوه شي چې ګورې د سره یوازې د بادشاه طاقت نه د سره د پیغمبر طاقت نه یو ناشنا محل جوړ که مزیدار ځکه د یمن نه شام ته مزل هم ډېر دی او بیا جناب په هغې کې شیشه ولګوله داسې شیشه ولګوله لاندې اوبه د پاسه شیشه ده او دې زمانه کې خلک کوي ساینس ترقي وکړه زه چې دا حالات ګورم سلیمان علیه السلام د زمانې زه دا څه ترقي ده ترقي هغه زمانه کې وه داسې شیشه ولګوله لاندې مکمل اوبه دي او د پاسه ورباندې شیشه لګېدلې ده نو شیشه چې سراسري و پکې ګوره زه کله طالبانو ته ویم په دې شیشه کې جوړ نو جوړ پکې نو که جوړ راشي په یو شیشه کې او دوه شیشې دې یو ځای کړې د هغې پته لګي چې دا شیشه ده که نه لګي جوړ نه پته لګي اوبه پکې راوځي جوړ کړی کېږي ماتېږي هم او چې شیشه داسې وي
چې جوړ پکې نه کولاو وي او ته پکې ورننوځې نو بیا پته نه لګي. بیا بنده ته دا ښکارېږي چې یاره دا خو شیشې نه ده، دا د اوبه لګېدلې. او چې انسان ته ګرځي او لښکر پې د پاسه ګرځي او 50,000 کسان پې د پاسه ګرځي، اندازه ونکړو چې شی به زنګېږي. دا به ولا شته نه. امریکې وی او برطانیې وی لاندې په سمندر کې د شیشې پل جوړ کړی دی او پکې روډ روان دی. امریکا به هم جوړوي او برطانیه به هم جوړوي. او هغه داسې دي لکه د سلیمان علیه السلام نتیجه. ځکه ملکې بلقیس سره خو په زرګو لښکر را روان دي، پرې بوته پاته تېرېږي. او دارنګې د سلیمان علیه السلام پل په زرګو لښکر استقبال دی. او یوازې لښکر نه دي، اسونه دي ورسره او نور سازو سامان دی ورسره. نو دا شیشه به سنجي شپه وه، داسې وړه شیشه به نه وه او نه به څه نری شیشه وه. لاندې اوبه د پاسه ورباندې شیشه لګېدلې ده. مخکې به خلکو له انکار کو، یاره دا به څنګه و دا به څنګه وي. اوس چې دا ساینسي څیزونه خلک ولیدل انکار دې څوک نه کړي. ما د یو سړي تپوس کوه، وی یاره دا هوا باندې تق به څنګه لوېدېده. مې ستا د مشر کاکا د بش پیو د کریپټن ته باور څنګه کړي. خو دا چونکې د اسبابو لاندې دي د موږ معجزه نه شو ویلی. هغې له ظاهري اسباب نو هغه د الله په طاقت چلېدل، هغې ته معجزه ویلي کېږي. دویمه مشوره شو. دریمه مشوره یې دا وکړله چې دا را روانه چې دا تخت یې راوړل پکار دي. دې خو ګوره اوس پیغمبر معجزه ده، وحی ورته کېږي، کشف ورته کېږي، په دې پوهې ده چې دا به مسلمانېږي او مسلمان را روانه ده. تخت وله راوړل پکار خو یاره چې څومره زر ځکه دلته چې عبادي تیاره کړه، بلډینګ تیار کړو، په دې هم خامخا وخت ولګي. د دې را روانېدل هم شوي دي، دا هم په لاره کې نږدې ده. یو کس په کار ده چې زر دا تخت راورسوي. او ما تېره جمعه درته ویلي چې تخت به د هغې مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي په 7 محلاتو دننه پروت و. او که تخت 40 ګزه و که 40 ګزه پلن 15 ګزه اوچت. او هغه داسې راکوټې تخت نه دی لکه زمونږ کورسی او میز کې دی، په هغې ریخم او په هغې باندې قالینونه او په هغې د هغې کورسی او د هغې پوره نظام پې پروت دی. دا بس زر څوک ورسئ. درې خبرې. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. صاحب زر او راسون درله خو دومره ټیم به لګي چې ته څونه ساعت کې د پاسې دومره ټیم کې را رپو. لکه سړی چې کیني او د ناستې نه بیا پاسي، یو سیکنډ یو منټ نه کم لګي، یو سیکنډ پې لګي، یا سیکنډ نه به لږ زیات لګي. دومره تیر کې درته را رسولی شم او زه په دې لقوي امین ډېر مضبوط یم، را رسولی شم، د ځانه خبره نه کوم، طاقت نشته. ښه دا پیري خبره او که سرکشه پیري، مضبوط کبرجن پیري. او صاحب فکر به نه کوې چې دا را رسول نو په لاره به دې څه ملغلرې او یاقوت او مرجان او څه شی به دې پټ کړم، ځکه هغه خو قیمتي تخت و. نه امانتګرې ما چې څه پکې دي اب امانت ټول دفتر ته رسي. نو سلیمان علیه السلام ممکن ده چې دې خبرې ته متوجه شوی وي چې وکړه دا کار، او هغه یو ټکی استعمال کړه چې انی علیه لقوي، زه طاقتمن یم دا کار زه کولی شم. دا خبره درته پرې نه وتله. ټیک ده، دا ټیم پورې لږ دې ځای را رسولی چې خو قبر دې وکړه جناب. لویي دې وکړله، لویي ښه شی نه دی، لویي د الله نی خوښه خبره دې درسته ونه کړله. او واقعي پیریانو له رب العالمین دا طاقت ورکړی. ما تېره جمعه نه مخکې جمعه درته ویلي. بل یو کس نو قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرقد الیک ترکو. بل یو کس چې هغه سره د کتاب علم دی، پوهه د عالم دی. د سلیمان علیه السلام وزیر دی حضرت آصف. هغه وایي چې ګوره اوس هڅه وایي وی صاحب زه درته را رسولی شم د سترګې پرک دی. دا بل خو ډېر ټیم یاد ده چې زه پاسم په پاسېدو خو لا وخت لګي نه سترګې رب، خو چې سترګې دې پټې کړه او بیا دې کولاو کړې شی به تیار کوي. اوس د دې سړي خبره په 2 وجو بهتره وکړه. یو دا چې دا پوهې دی د کتاب علم دی ورسره، عالم دی. دا هغه مخکې په نسبت هغه سرکشه پیرې کبرجن. او بل د ده را رسول هم زر کېږي. نو زموږ مفسرین لیکي چې ده په کم حکمت را رسو، ځکه پیري د قدان دی او جنس دی، هغه له په الله یو طاقت ورکړی. او دا خو عام انسان دی، نو دې څنګه را رسوي؟ وی ده سره
د الله نوم د اسم اعظم برکتو. اسم اعظم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په نومونو کې یو نوم دی لوی نوم د الله تعالی. څوک کې د دغه نوم په توسل معنا سوال کوي نو زه ورله سوال هغسې قبلوک د څنګه دی غواړم. وګوره دعا په انسان کې وکړي نو د انسان دعا قبلیږي خو د قبلېدو مختلفې طریقې. کله چې ته څه غواړې هغه الله درکړي، کله چې ته څه غواړې هغې کې به د خیر نی د هغې په ځای به د الله شر ختم کړي. کله چې ته څه غواړې در به کړي خو څه بوده پس به یې درکړي. او کله چې دا دعا ته کومه غواړې دا به د الله خیرت او تاته خیرت کې به یې درکړي. نو د قبلېدو خو مختلفې طریقې. اسم اعظم کې دا یو کمال او برکت دی چې ته څنګه غواړې هغسې رب العالمین درته درکوي. څومره سات کې غواړې او څنګه غواړې. نو اسم اعظم ځان له کار نه دی، دا دعا د پاره یو سبب او وسیله ده. مختلفو صحابه کرامو سوالونه کړي دي او نبی علیہ السلام ته د هغې سوالونه اورېدلي دي. نو وویې پاره مې دعا باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اجیب، چې د الله په هغه اسم اعظم یې سوال وکړو چې په دې څوک هم سوال کوي نو دعا یې قبلي. اسم اعظم څه شی دی؟ دا څوک پوهي د الله دا نوم الله پوهي د اسم اعظم دا الله خپل نوم دی، دا الله دا نوم یې ښودی. اسم اعظم و اعتقاد غواړي روح پوره تعلق د الله دا نوم پوره روحاني اسباب دي څومره وي نو هغې کې عقیده او اعتقاد شته. ظاهري اسبابو کې د عقیدې ضرورت نشته. د اسپرین ګولی دې وکړه که عقیده دې دوی که نی خو چې خېټې ته دې ورده نو خوله در نه وباسي. اوبه دې وڅکلې که دې پې عقیده وي که نی نو تنده دله ختمی. او روحاني اسباب هغه اعتقاد غواړي، هغه خو ظاهري سبب در چې ستا کار کوي، هغه خو د الله او ستا منځ کې یو نسبت دی. نو انا عند ظن عبدي دي چې په الله دی کوم اعتقاد راغی رب العالمین هسې درته پوره کوي. ولې نبی علیہ السلام فرمایي سورت فاتحه کې د هر مرض شفا ده. نو نبی علیہ السلام دروغ خو نه هغه رښتیا و. ته ویې لکه زه بیمار یم سورت فاتحه مې په اوبو ولوستله او مې زه جوړ نه شوم. ور روحاني سبب دی، کلک اعتقاد غواړي. که ستا په الله دا یقین وي چې واقعي همدا فاتحه د لوړه مماله په الله تعالی شفا رقید خامخا د الله شفا درکوي. خو زموږ اعتقاد کمزور تزلزل یو مونږ یا الزمزم لما کرب له. نبی علیہ السلام فرمایي زمزم چې د کوم مقصد له اوس کو الله هغه مقصد درته پوره کوي. او تجربه هم داسې د نبی علیہ السلام په حدیث کې تجربې ضرورت هم نشته، خو تجربه هم داسې ده. د ډوډۍ لپاره بعضې حضرات شپږ میاشتې د زمزم په اوبو ګزاره کړې ده، نه د اوبو ضرورت راغلی دی بې دې له نه ډوډۍ. او د بیمارۍ لپاره علاج لپاره استعمال شوي دي، الله به بیماري هم ختموي. ډېر خلک وایي مونږ خو زمزم اوبه څکو نه جوړېږو، هغه اعتقاد او یقین کمزور. نو اسم اعظم دې سړي ته زده یو سړي د نبي علیہ السلام په مخ کې دعا کړو یسألک باسمک الاعظم الذي استأثرت به نفسك في متنون الغیب. وی خدای ستا په هغه اسم اعظم سوال کوم چې تا په پټو کوټو خزانو کې ځان سره پټ ساتلی دی، هغه لږ پې دعا قبوله کړه. بوره یاد ورسنو چې کوم دی الله تا ته معلوم دی که بل سړی سوال کوي اسألك اللهم بأنك أنت الله لا اله الا انت الحنان المنان ذو الجلال والاکرام. نبی علیہ السلام او فرمایل وی د الله په اسم اعظم سوال وکړه ان دعا به قبول شي. بهر کې په زمارونو دغه سړي سره عاصد سره اسم اعظم د اسم اعظم په برکت به د هغې استحضار وکړو، د الله نه به پې سوال وکړو. او سوال یوازې په ژبه نه، سوال په زړه کې وي. چې زړه کې انسان خپله مدعا حاضره کړي که ته دا ووایې چې یوه سوال خود ته یې وغواړي که اسم اعظم ډړولو باندې وخت لګي او سترګې رب پورې معمولي ټیم دی. د زړه استحضار او په زړه کې الله ته توجه ورکول بیا د الله تعالی دعا قبلولو باندې ټیمونه نه دی. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه قصه مې درته نه وکړه. راغی سید نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مور ووایه وی سید دغه د مور بیا وویل ما واپس کافر کړه. بیا هر وخت مې وایي ته د ما د مور لپاره دعا نه کوې چې الله زما مور مسلمانه کړي. او مور سره چوکه یا لرګي لاس کې ورپسې غځغلي او جومات ته ورپسې راننوته. او ابو هریره صاحب ته مخکې د منډې وایي نبي علیه السلام ته راغی وی سید دغه دی راپسې راغلی اوس تا مخکې مې وایي نبی علیہ السلام مبارک سر اوچت که دغه د لږ معمولي غوندې خدای د ابو هریره لمونځ مسلمانه کړي. چې دوه درې قدمه را مخکې کړه وی ترورې یا خورې څنګه رالې؟ وی صاحب
اسلام ته ملي کېږي ما ته مسلماني وښایه چې الله مې مسلمانوي. سکندونه کې رب ته سترګې انسان په خپل کار کې کړاو ته مشقت ستړیوالي ته محتاج دی. الله په خپل کار کې دې څیزونو ته محتاج دی یو کن سره هر څه فیصلې کوي. نو دا مې دې پورې وي چې دغه انسان ته اسم اعظم یاد و بس الله پوه کړی د کتاب پوهه ورسره علم ورسره عالم هغه له الله دا طاقت ورکړ. نو ځکه سلیمان علیه السلام د دې سړي خبرې له توجه ورکړه چې دا عالم دغه سرکچې پیرې په خپل کار کې دې له توجه ورکول پکار. نبی کریم قرآن حکیم کې چې الله تعالی کوم وخت کې فرمایي چې حضرت آدم علیه السلام الله خلیفه جوړو بلې خلیفه جوړو فرشتو سوالو الله وی که عبادت نه پیدا کړې خو مونږ کوو که مونږ ستا خپل عبادت کوو مزېدار او چې دغه د ده نه مخکې څوک پیدا کړي دي پیریان دې پیدا کړل څومره فساد یې په مقدس ځمکه کوو الله امتحان ته یې دا ورته نه و چې ودرېږه یو میاشت تاسو مې عبادت وکړئ او په آدم علیه السلام هم زه عبادت کوم ګورو سره چې کم یو به زیات کل عبادت کوي. نه دا علم امتحان دی او دا علم په امتحان کې حضرت آدم علیه السلام کامیاب کړي نو خلیفه جوړ. زما روح اصل تیز ګورې علم دی پوهه ده ښه الله دې مونږ ته د دین پوهه نصیب کړي. که د دنیا پوهه هم کم قوم سره نه دا قوم تباه دی. نن د دنیا پوهه امریکې سره او لندن سره ده ټول مسلمانان ورته محتاج دي. علم نه بغیر کار کوم دی کی د دنیا پوهه مونږ له پکار خو اصل پوهه د دنیا نه ده اصل پوهه د دین ده. د دین پوهه چې کا سړی د الله په نږدې دی. ترمذي شریف کې زمونږ احادیث را روان دي پرون داسې تېرېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عالم د فضیلت متعلق وی په یو عام عبادت گزار سړی چې ډېر زیات عبادت کوي عابد. او بل حدیث کې راځي مشکات کې تېرېږي چې د نبی علیه السلام نه تپوس وشو چې یو سړی عالم دی او بل کس عبادت گزار دی او ډېر دا هغه عالم صرف فرض منځونه او عبادت دی نفل نه کوي او دا چې کوم عبادت گزار دی داسې عبادت کوي چې شپه ورځ عبادت کوي د ورځې روژې او د شپې منځونه دي کوم یو پکې غوره دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی زه په یو ادنا مسلمان غوره یم دا منې که نه من وی او شاید دا خو بالکل منو وی دا مو منې چې د عالم په د عابد تقسې غوره عالم له الله ډېره لویه درجه ورکړې. حدیث پاک ترمذي شریف کې پرون زمونږ تېر کړو چې علماو ته مخلوق د خدای د حیوانات هم دعاګانې کوي تر دې حده پورې چې په سوړو کې میږي او په دریاب کې کباد د علماو دپاره دعاګانې چې الله علما په مقدس ځمکه جمع دي. ولې که علما دي نو څه موده پس څه موده خو به خلک الله الله یادوي نفلونه به هم کوي عبادت به کوي خو بیا به څه موده پس د خلکو د ذهن نه د الله نوم ختم. دا خو تا ته عادت کوي الله شته موجود دی یو دی د صفتونو مالک دی د قدرت مالک دی الله نوم د مخ د ځمکې نه ختم شو قیامت ته راشي نه به کبانې او نه به میږي. هغې ته پته ده چې دا زمونږ دا ژوند د عالم سره تړلی دی. که عالم پې مونږ به جمدي یو قیامت نه راځي که عالم ختم کو قیامت به راشي د الله نوم به ختم. نو بهر کې ورته وایي چې ما سره د زه د الله په رب د سترګه کې را رسولی شم. سلیمان علیه السلام ورته یو ته دا کار و ډېره خبره ورسوه او چې حضرت سلیمان علیه السلام سترګې پټې کړې او ویې غلولې تقو ته مخامخ پروت و. د پیړي تر ونه رسېده د چا په طاقت راوسېدلونو د الله په طاقت الله راورسو او چې تخت یې وکتل حیران شو دا خو ناشنا تخت دی او فوراً یې د الله شکریا ادا کړه کبر غرور یې ونه کړه. او زمونږ بادشاهان خو چې یو کار وکړي کبر غرور کوي هغه کبر غرور نه کړو زما داسې بادشاهي ده. وګوره یو ساعت کې مې درته تقرا ورته ویله دا زما باندې د الله امتحان دی چې زه د الله شکریا ادا کوم او که د الله شکریا نه ادا کوم. هر یو کار چې رونو کې او داسې کار چې ستا پکې فایده وي نو په هغې کې د الله تعالی شکریا ادا کول پکار. درې واړه کار وشو محل هم تیار شو بهترین اعلی شیشې والا تخت هم راورسېد د استقبال تیاری مو شوه. سلیمان علیه السلام یې ورېږې د ښځې خو زمونږ ځای په د امتحانونه واخېستل مونږ هم د دې امتحان نه دو چې دا هم څه پوهه ښځه ده او کاسې بېوقوف غوندې ده. وینکرو لها عرشها دا تخت ولې لږ بدل لا بدل څه پر ځای مخکې څه وروستو او چې دا کوم شکل یې دا ولې لږ غوندې کړه ته ترې کموی مه خو دا ولې لږ ګډ وډ کړې چې دا راشي چې دا خپل تخت پېژني که نه پېژني. صاحب زبردست استقبال یې ورته
حضرت سلیمان علیه السلام دا راورسېد چې راله څنګه او هغه چې کم محل ته خامخا غټ ګیټونه لګېدلي په هغې راله نوځي او هغه کوئی لار د شیشې جوړې کړې ده چې دا څنګه راتلله نو مېلمه ته وکله کېږي ځکه مخکې شه که دی مخکې کړه چې دا به مخکې شي اوس که موږ مخکې کېږو خو دا کویږي ور مخکې شه چې دی وکتل چې اوبه دي دا لیدو پکې بعضې علاقو کې خلک د خوند لپاره اوبه په ساتي که چې خلک تېرېږي نو دی فورا وکشفت عن ساقیها دا پنسي اوچته کړه چې دا جو په اوبو زه ورکولي وم لږې اوبه غوندې دي خو چې خپې کېښوده او دا خو اوبه نه دي دا خو ته شیشه غوندې لګېدلې ده اوبه ترې لاندې لومبې ته دا شی وکت پورا بادشاهي په عمقلتوب نه کېږي بادشاهي هوښیار انسان پوه شو چې او دا خو ناشنار ما پوهېږي زما تک دی زما بندې ده یمن او دا خو څه ناشنا غوندې بادشاهي ده دې شیشې ته وګوره لاندې اوبو ته وګوره چې مخکې لاړه او هغه خپل تخت یې ولیده نو سلیمان علیه السلام فورا ورته وایي چې دا ډېر سوچ هم ونه کړي فورا ورته وایي وی دغه دا تخت ته وګوره که نه ستا داسې تخت شته داسې تخت چې شته چې زمونږ سره دی لږ غوندې وکتل وی کانه هو وی دا خو دماغه معلومېږي دا خو هغه شان معلومېږي خو دا لپاره ده کوي چې لږ تبدیلي پکې راغلی وه که نه دې نه پته لګي چې ښځه هوښیاره قابله ده پوه ده او فورا بغیر د سوچونو چې رانه چې د سلیمان علیه السلام دا قوت او طاقت یې ولید پوه شوه چې دا خو بغیر د الله د امداد نه کېدی نه چې ممکنه نه ده مخکې هم اورېدلي دي مخکې هم سوچونه کړي دي باز وایي چې ستا کوم دین دی او کوم مذهب دی هم هغه دین او مذهب اختیارول غواړم او د الله د ذوالجلال رب العالمین دین هغې قبولولو ته تیار یم الله ذوالجلال مسلمانه بعضې دلته کې زمونږه د قصو والا څه خبرې اترې دي کلي دي خو هغه مې قصدن پرېښودې هغه دروغ خبرې وی خپې چې وي نو هغه د خر وې او دا پنسې ځکه اوچتې کړې چې پته ولګي او دا ټولې دروغ خبرې دي ښه د انسان خپې د خر نه انسان و عام ځکه خشته ښځه او ښکلې خوبصورته مزېداره او دا نورې خبرې چې ما که مې پرېښود دا دروغ دي دا واهیات مسلمان او بیا د اسلام نه پس حضرت سلیمان علیه السلام سره نکام ثابت لږ اختلاف پکې شته او راجع قول دا چې سلیمان علیه السلام سره بیا نکام وکړله او بیا حضرت سلیمان علیه السلام هغه خپله بادشاهي به ورته واپس کړې ده ما د علما لیکي چې نه دا خو ښځه وه او د ښځې بادشاهي خو مناسب نه نو دی ولې بادشاه کړه واپس دا د هغې خپل شریعت زموږ خپل شریعت دی د هغې خپل شریعت هوښیاره ښځه وه پوهه قابله وه خپله بادشاهي یې ورته واپس کړې ده د یمن بادشاه وه او د سلیمان علیه السلام سره نکام ثابت ده زمارونو دغه سلیمان علیه السلام چې د دومره لوی قوت او طاقت خاوند قاطعیت کې د مرګ د مخکې الله هغې سره مشوره کوي نو تا ته په خپل ټیم حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وایي چې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار او اخري د وفات وخت نو حضرت اسرائیل علیه السلام ورته راغی نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مشوره وکړه او جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په قطایف کبرا کې لیکلي دي دو معجزات کتاب دي چې جبرئیل علیه السلام اسرائیل علیه السلام کې جبرئیل علیه السلام او اسرائیل علیه السلام دواړه دا جبرئیل علیه السلام او ملک الموت دواړه نو چې جبرئیل علیه السلام څنګه ننوته نو د نبی علیه السلام نه اجازه وغوښته ویې صاحب دا یو فرښته ده او د مرګ فرښته ده او دا د اسمان نه په ړومبي ځل دا کوزه شوې ده د دې نه مخکې دا د اسمان نه نه ده راغلی اسماعیل د هغې فرښتې نو که ستا حقوق اجازت درنه غواړي نبي علیه السلام مبارک په پوه شو اصل مخکې نه پوه اجازت یې وله ورکړ نو چې هغه څنګه راننوت هغه د مرګ فرښته نو نبی علیه السلام مبارک ته فورا عرض کړي چې زه خو راغلی یم الله رالیږلی ما چې زه ستا ټولو خبر شوم څنګه مو وپوهله نو نبی علیه السلام مبارک حضرت جبرئیل علیه السلام ته وکتل لکه انسان چې چا سره مشوره کوي نو حضرت جبرئیل علیه السلام ورته ته وایي اوس ګوره پیغمبر ته چې دا خبره وکړي هغه بیا دنیا کې پاتې کېدل نه غواړي وی د الله رسوله ستا خپل حق وښه ده که دنیا کې پاتې کېدل عمر زه موده غواړې هم ستا خپل حق وښه ده او الله ستا ملاقات ته ډېر په شوق کې دی اوس پیغمبر ته چې ده ووایي چې دنیا دې خوښه ده چې تا الله ملاقات ته خوښ دی او بیا دا ورته وایي چې الله ستا ملاقات ته په شوق کې دی نو پیغمبر کو دنیا ته دی
نو زما رونو نیټه هم اقی چې په کومه نیټه خدا د پیغمبر یو عدت دي. نو عائشہ صدیقه فرمایي چې د نبی علیہ السلام مبارک روح کله مبارک وته دی نو دا الفاظ یې وویل اللهم رفیق الاعلى چې خدای دا غلویه مرګرتیا غواړم. وی د کوی کوم کې دا اقا حدیث چې کله نبی علیہ السلام په دنیا کې وو او فرمایل به چې پیغمبر تر الله د وفات په وخت کې مشوره کوي. وی مشوره وته وشوار اذن لا یختارنا مونږ نه غوره کوي او الله غوره کوي. نو سلیمان علیہ السلام سره مخکې رب العالمین دغه مشوره وکړه. زه خو دې ځان را بلم اسلام اکسول ملاباسه شواک ادریس صاحب بحلاتا لیکن دا بیت المقدس تیاری دل غواړي. نقطه تیاره کو د پیریانو چې دا کوم مشر دی هغه ورکا هغې به خپل کار کې په دا منبر کې په منبر باندې ناست ځان ته کونټۍ د ځینې تاړه مکله الله دې ته وویل یا شپږ میاشتې یا یو کال دقه ته کونټۍ باندې ځنه پرته ده او پیریان راځي او تماچه کوي په داسې پښو کې نه بوري او یو بل ته وایي چې ګورې هغه دی خپل عبادت ته ناست دی اعتکاف ته ناست دی چله کې ناست دی چا به دلادل کار کوي. دلته جمعات کوره کې بیت المقدس دلته کې وینو لاندې نه کونټۍ ویښو په چې سنګ پرېوته بعد پیریانو بیا بوټې مروړل شروع کړو. او دا مونږ شو دا شپږ میاشتې یا دا یو کال مفتو کې را باندې کار وکړي ته خو مخکې نه پات کړي. دا قطره مې د تطهیر جمعه ډېره کې کوم مساعد هغه مې ته بیان کړي نحکنۍ جمعه وفات سلیمان علیه السلام بیت المقدس غوندې دین جمعات جوړ. بیت المقدس لومبے چا جوړ کړی لومبے ابراهیم علیہ السلام جوړ کړی او بیت الله د ابراهیم علیہ السلام جوړ کړی او بیت الله خو د ابراهیم علیہ السلام نه ډېر مخکې جوړ شوی فرشتو جوړ کړو بیا آدم علیہ السلام جوړ کړو بیا عیسی علیہ السلام د هغې نه پس د ابراهیم علیہ السلام جوړ کړو خو د ابراهیم علیہ السلام نه الله دا دوه کارونه واخیستل یو بیت الله جوړول دغه زمانه کې ورکړو او یو بیت المقدس. بیت المقدس د ده زوی اسحاق علیہ السلام هغه ورسره په شریکه جوړ کړو او بیت الله د ده بل زوی اسماعیل علیہ السلام ده ورسره په شریکه جوړ کړو. بیا د ابراهیم علیہ السلام د وفات نه پس د هغه نوسي یعقوب علیہ السلام پکې کار کړی دی جوړ کړی دی او بیا د هغې نه پس د سلیمان علیہ السلام په یو ناشنا انداز جوړ. دا یو پیغمبرانو قبرونه اوس هم د هغې په جوار کې شته بیت المقدس ډېر جلیل القدر پیغمبران او د طواف هم ډېر لوی فضیلت دی. نبی علیہ السلام صرف د دریو جماعتونو د مونځ فضیلت ذکر کړی یو د بیت المقدس یو مسجد نبوي مبارک او یو بیت الله شریف. خو د بدقسمتۍ بیت المقدس نن زمونږ قبضه کې نن د یهودیانو په قبضه کې تللی هغوی سره مسلمانان پکې ځي مونځونه پکې کوي او په قبضه کې د یهودیانو دی او هر کله کې دي طبیعت یې ورته خپله دی ځکه هغوی څو ځله دا فیصله وکړه خو د مسلمانانو د دغه نه یریږي او بلکې کېدی چې د مسلمانو ته طاقت پاتې دی دا فیصله کوي هغوی چې دا مونږه بدلو په هیکل سلیماني څه مطلب چې دا به زمونږ یو عبادتخانه کرکټ جوړو دی بیت المقدس دا زمونږ د بې غیرته او د دې بې غیرتو حکمرانانو وجه ټول حکمرانان زمونږ په عربو کې دي په عجمو کې دي بې خونده دي بې غیرته. عظیمه قبله چې کم زمونږ د پیغمبرانو جومات دی زمونږ پیغمبرانو جوړ کړی دی او د عبادت او د مونځ پکې ډېر لوی فضیلت دی ډېر لوی ثواب او ډېر لوی اجر دی پکې. هغه جومات نن د کافرو په قبله کې او په دې کوشش کې دی چې دا به مونږ کله د خپلو عیسایانو د خطا مې د یهودیانو په ګرجه بدل ټول عبادتخانه سې جوړوي د یهودیانو خدا سلیمان علیہ السلام ته به جادوګر وي عیاذ بالله. مونږ غواړو چې دا ارث د سلیمان علیہ السلام دی دا خو د الله تعالی په طاقت دی. په یو ساعت کې تخ را رسېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله څخه طاقت ورکړه معراج ته چې کله نبی علیہ السلام مبارک ته د ام هانې د کور نه الله روان کړی. ام هانې د علي صاحب کور د نبی علیہ السلام د تللو او د هغې په کور کې ودو په کوټه کې او د هغې دی نه روان او څونه مزل وشو حپین تراغې تینه مبارک اوښتېدل بیا په براق مازې تور کو بیت المقدس ته بوتو او بیت المقدس کې 2 رکعته مونځ وکړو پیغمبرانو سره ملاقاتونه وکړو او د هغه ځای نه بیا اسمانونو ته لاړ او د اسمانونو نه پورته لاړ جنتونه یې وکتل دوزخونه یې وکتل د دنیا مزل یې وکړو ډېر زیات چکر یې وواهه نبي علیه السلام مبارک او ډېر لوی سیر یې وکړو
او باغ پکې واپس راغی او دا که څومره تاکیدات ټول کارونه وشو. نبی علیہ السلام مبارک د حدیث پاک کې راځي چې نبی علیہ السلام د کومې بسترې نه پاتېدلې او هغه بسترې له واپس راغی هغه همغسې ګرمه وه. هغسې هغه د التان کې د بسترې نه پاسې هغه ګرموالی حرارت پکې وي هغه ته ګرمه وه. او چې په هغه کومه کسل بنده اوزي ده کو دروازې نه هغه ته جبریل علیه السلام راغلی په چت وګورې اوت په دروازه چې بنده اوزي نو هغه زنځیر وي کنه چې راکښته کړي هغه زنځیر داسې لقیږي یوې راکښته کړي پخوا کلو والا زنځیر نه هغه لقیږي نو چې څنګه دي وتل هغه دروازه کولاول هغه زنځیر راکښته کړه هغه لقېده نو چې نبي علیه السلام مبارک دا دومره لوی سفر په واپس راغی هغه زنځیر هغه ته لقېدلی او درېدلی نو دا به برته ناشنا ښکاري چې د آصف د اسم اعظم د دعا په برکت تک پر اب سترګه کې ورته د یمن نشان ته لیکن دا برته د هغې نه زیاته د نبي علیه السلام دا معجزه ناشنا ولګي چې په دومره لږ ساعت کې دومره لوی سفر مو وکړو معمولي ساعت دا د الله طاقت دی زمارو. نو یهودیان په سلیمان علیه السلام دا غته اعتراض لګوي سلیمان علیه السلام یې کې دا خو جادوګر دا جادوګر نو پیغمبر سره چې کوم طاقت د عقل نه بار هغې ته معجزه ویل کېږي دا معجزه وه. و پاک چوک د بیت المقدس په ګاونډ کې دفن اوس د بیت المقدس کې سره د سلیمان علیه السلام قبر کې کوم ځای کې هغه یمن چې ما مخکې جمعه درته ویلو چې هغه کوم مضبوط ډیم او ډیر لوی بڼ په میلونو او اوچت او پلن او د دنیا اوبه او هغه سرسبز شاداب علاقه په یمن کې چې ګیر چاپېره باغونو قرآن حکیم کې الله تعالی صفت کوي او د بلقیس متعلق رب العالمین په قرآن حکیم کې صفت کوي و اوتیت من کل شیء چې په دغه زمانه کې د بادشاهانو سره کم څیزونه دغه ټول څیزونه ما بلقیس ته ورکړي. زمانه په تېره شوه بلقیس هم وفات شوه چې زمانه تېره شوه دغه قوم سرکشي شروع کړه د الله تعالی نافرماني شروع کړه او لویي او کبر یې شروع کړه الله هغه بند کوش بد باندې الله ګوره بعضې وخت کې یو د معمولي څیز نه الله تعالی لوی طاقت واخلي مګې الله په هغه بند باندې مسلط کړي مګې پکې لګیا وي سوړې پکې ستلې بندې ټول کمزورې کړ خو چې کله د رب العالمین د هغه قهر او د غضب هغه ټیم راغی او قهر او غضب یې شروع کو بند ټیم اوښتېده لکه اوس مثال په توګه تور بیلې یا د ورسک یا بل دا ډیمونه اوښتېږي نو دا وګورئ چې په کومه علاقه ورغلې علاقې تباه کړل هغه دین اوښلېده د یمن چې څومره علاقه وه ټوله تباه او برباد باغونه هم دال ختم محلات د خلکو هم ختم چې څومره باد شوي او باتې هم ختم شوه په لکاو انسانانو او حیوانات او د ځمکې هر څه لاړل تباه او برباد شو. یو قوم چې ته د غرونو په درو په غاړه کې و لږ غوندې قوم هغې ته هغه اوبو نه رسېدلی چې هغه بد پاتې شو. هغه قوم چې بد پاتې شو د هغې بیا په یمن کې د اوسېدو انتظام نو ځکه یو ځای کې چې قوم اوسېږي نو هغه ځای کې اوسېږي چې د خوراک کاک انتظام څه وي کنه دومره تیلاب راغی او دومره علاقې تباه او برباد کړه چې بیا دې هلته اوسېدی نه کړو هغې د هغه ځای نه هجرت وکړو رایل الفلا راتلل نن چې کوم ځای کې مدینه منوره ده دغه مدینه شریفه ورته لږه غوندې ځمکه ښکاره کړه دې کې د پقوان یهود اوسېدل هلته ډېره شو. د مدینې منورې د اصل باکندګان چې څومره دي اوس او خزرج دا د هغه یمن خلک کې راغلي وو هجرت یې کړی او هلته کې پاتې شوي دي اوسېدلي دي د هغې نه الله تعالی د مدینې منورې باندې شروع کړه ځکه خو نبي علیه السلام مبارک په یمن ته دعا کړ اللهم بارک لنا فی یمننا خدای زمونږ له د یمن په خاوره کې او د یمن په باکندګانو کې برکت واچوي.